یو قوم بنو خزاعه ورته یو کافر خو د مسلمانانو طرفدارو، او بل قوم بنو بکر دام کافر خو د مکې د مشرکانو طرفدارو. هغه یو بل سره به جګړې کولې همیشه، خو فیصله دا شوې وه چې که د مسلمانانو طرفدار او د کافرو طرفدار یو بل سره جنګ کوي، مونږ به یې منځ نه راځي. ای پیش او کارې پیش. دغه دوران کې کافرو دا صلح ماته کړه، سرزوري یې وکړه، او د مکې د کافرو چې کوم طرفدارو بنو بکر هغې لاړل او د مسلمانانو په هغه ملګرو په بنو خزاعو یې حمله وکړه او د هغې نه یو سړی مړ کړ. هغه بنو خزاعه رالل نبي علیه السلام ته مدینې شریفې ته، او د پیغمبر علیه السلام مبارک نه امداد وغوښت چې مونږ خو ستاسو ملګري یو. او د حدیبیې په صلح جوړه کې دا فیصله شوې وه چې که مونږ او بنو بکر یو بل سره جنګیږو، خو د مکې مشرکان او د مکې کافر به پکې کار نه لري. نو مونږ ستاسو ملګري یو، ستاسو پارټنران او ستاسو ملګرتیا کې یو. نو په مونږ هغه بنو بکر حمله وکړو، د مکې کافرو مشرکانو د هغوی مرسته وکړه، د مونږ سړی یې مړ کړی دی، اوس تا نه مونږ امداد غواړو. ډېر شعرونه یې وویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل زه ستاسو مرسته به زه د خپل شرط مطابق. او یو قاصد یې روان که مکې ته یې ولېږه، د مکې مشرکانو ته، او هغه ته یې ویې چې ته لاړ شه او د مکې د کافرو مشرکانو ته ووایي، د هغې مشر هغه وخت کې ابو سفیان وروسته مسلمان شوی دی، چې تاسو غلطي وکړه، تاسو ولې د هغه خپلو طرفدارو مرسته کړې ده او زمونږ طرفدارو کې هم سړی وژلی دی. اوس درې خبرې دي. یا خو داسې وکړې چې د هغې دیت ورکړې، ګوره څونه اسانه جوړه وه، ظلم هم کړی ده، شرط خلاف ورزي هم کړې ده. لاړ شي هغه زمونږ چې کوم ملګري دي سړی هم ترې وژلی دی، هغوی له د هغې خون بها دیت ورکړې. که داسې نه کوئ نو تاسو زیاتې کړې دي. د هغه بنو بکر نه وروستو شئ چې مونږ اوس د هغه خپلو ملګرو سره ملګرتیا وکړو، اوس د هغې سړي بدلتې وایي. که داسې هم نی نو د حدیبیې چې کومه جوړه مونږ د لسو دپاره کالو دپاره کړې ده، د هغې نه دستبرداره شئ چې دلته را جوړه ختم، بیا به مونږ پوه شو تاسو پوه شئ. ټوله درې خبرې مخکې قاصد چې لاړ مکې مکرمې ته، نو وایي زه د نبي علیه السلام قاصد یم او رالیږلی یم، تاسو د هغه خپلو خلکو سره مرسته کړې ده او د مسلمانانو ملګرو باندې م حمله کړې، سړی م ترې وژلی دی. اوس نبي علیه السلام دا رالیږلی یم درې خبرې دي. یا خو دا چې تاسو هغه رضا کې پخلی کې او دیت وله ورکې، او یا دا ده چې تاسو د هغه خپلو ملګرو نه وروستو شئ، مونږ به د هغه خپلو ملګرو مرسته وکړو، د هغه بدل به ترې والو، قصه به خلاصه شي. که دا هم نه کېږي نو د حدیبیې د جوړې د ماتولو اعلان وکړئ، جوړه ختم، بیا مونږ پېښې تاسو پېښې. دی کې بعضې ځوانان نوجوانانو هغو کبرجنو مستو هغې وې ځای بس جوړه ختم، صلح هم ماته کړه، صلح جوړه نه جوړه سه چې سم خوښې لاس هم خلاص. دا قاصد راغی مدینې منورې ته او نبي علیه السلام ته الو چې صاحب خو ډېر بدماشان دي، هغې خو اعلان وکړه چې جوړه د حدیبیې صلح ختم او لاس هم خلاص، چې لاس کې هم څه زور یې کوې. چې دا قاصد را روان شوی دی، د مکې مشرکانو خپل منځ کې سره صلاح کړه چې دا هم څه غلطي وکړه. اوس خو زمونږ هغه طاقت نه دی پاتې چې کوم مخکې و. اوس خو مونږ ته مکه د مسلمانانو نه ډکه ده، اوس خو زمونږ غټ غټ خلک لاړل او هغه مسلمانان شو. دا مو څه غلطي وکړه چې مشران راغون شو، هغې وی نه څه چل پکار دی. وی څه کوو؟ ابو سفیان مشر رضی الله عنه دغه وخت لا مسلمان نه دی، هغه یې ولېږه ته لاړ شه او جوړه تازه که ګورې زمونږ هغه طاقت نه دی پاتې، اوس که مسلمانان په مونږ حمله وکړي خو بربادۍ. ابو سفیان رضی الله عنه راغی مدینې شریفې چې راغی لاول خو د خپلې لور کور ته ورغی، لور د پیغمبر علیه السلام مبارک بیبي ده ام حبیبه رضی الله عنها. عجیبه نظام دی که تپوس یې وکړه زما د لور د ام حبیبې کور کوم نه وي، دغه مخامخ ورننه اوله را پاڅېده او ډېره موده پسې پلار ولیده او پلار لور ولیده، یو بل یې ښکل کړل او ډېره زیاته مینه یې ورسره وکړه. یو ځای کې یو کوزکې پروت و د کجورو د پاڼو نه جوړ شوی. د ابو سفیان ورغې په هغې کېناستېده، لورو ته یې بابا لږ صبر وکړه، هغه یې ترې غونډ کړ، تا ته څه بل بندوبست کوم، دې باندې مه کښېنه، څه بل څادر یا درې درته ګورم په هغې به کښېنه. دی ودرېد، حق حیران شو، وی بچې دا ولې ما نه د هغه پوزکې غونډ کړه، مسله دې رانه غونډه کړه، تاسو ته خپل پیغمبر د پلار متعلق داسې ادب ښولی دی. وی زمونږ پیغمبر چې د پلار او د مور مونږ ته کوم ادب ښولی دی دا په یو دین کې نشته. د مور او پلار به ډېر قدر کوې، احترام به کوې. زه ته ستا په راتلو ډېره زیاته خوشحاله شوم، لکه چې ما ته نوی ژوند میلو شوي، دومره در باندې خوشحاله شوم. نو پوزکې دې رانه غونډ کړ،
پکار خدا و چې دا پوزکې غون وي او ما ته خور کړې وي وی نه کنه بابا خپکیږه ما دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناستې پوزکې دی او ته یې کافر نو دا مې ضمیر نشي برداشت کولی چې د هغې په هغه پاک پوزکې او مسله تاسو کې بابا مونږ ته الله ښکلی دین را کړی د الله دپاره د بوتانو د عبادت پرېږده دا خو هم په خپلو لاسو جوړ کړي دي نه فایده در کولی شي او نه درته نقصان رسولی شي د هغې د کور نه چې اوت لاړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له وی زه راغلی یم او زمونږ هلکانو تاسو ته دا سوال جواب را لېږلی دی چې جوړه ختم زه هغه جوړه نوې کوم دی له راغلی ته سفارش وکړه نبي علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي وی زه دا نشم کولی بس نبی علیه السلام فیض تاسو په خپله جوړه ختمه کړه اوس نبی علیه السلام وی ختم دې کې زه څه کولی شم زه نشم کولی لاړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له وی عمره تا له راغلی ته مهرباني وکړه زما سپارش وکړه چې دا جوړه د حدیبیې نوي شي عمر فاروق ورته وی هغه بهادر انسان وی ابو سفیانه زه به دا ورته وایم چې جوړه نوې که قسم په خدای چې دا ټول مسلمانان ختم شي او یو ما کې صحیح چې هم تاسو پرېنږدم زه ستاسو د جوړې سپارش ونه وکړم لاړ حضرت علی رضی الله عنه له کور ته وکړه دننه ورننوت علي صاحب ناست و فاطمه رضی الله عنها ناسته وه او حضرت حسن او حسین د ماشومان ناست وی علي زه راغلی یم او ته مهرباني وکړه نبي علیه السلام ته زموږ سپارش وکړه موږ نه غلطي شوې ده دا جوړه تازه کوم هغه وی زه چېرته کولی شم نشم کولی وی ښه داسې وکړه چې دا ماشوم چې دی حضرت حسن دی راسره که دی به یو اعلان وکړي نیکه ته به سپارش وکړي او که ده دا جوړه نوې کړه نو د ده نوم به په تاریخ کې په ډېرو ښایسته الفاظو ولیکلی شي فاطمې رضی الله عنها ورته وی کاکا دا خو ماشوم بچی دی دا خو ډېرې غټې خبرې دي دا ماشوم بچی څنګه دی وی ښځه څوک یم علي صاحب ورته وی زه در یو مشوره در کوم نبي علیه السلام هم خفه کړی دی جوړه ماته کړې ده هغه د استازي درولېږه ویلې به مو کنه چې مونږ به قوم رضا کړو نو تاسو جوړه په خپله ختمه کړې اوس داسې وکړه چې لاړ شو جومات کې ودرېږه د نبي علیه السلام په مخ کې او اعلان وکړه چې مونږ هغه کومه جوړه وه د حدیبیې هغه تازه کوو ما تازه کړه او بس بل علاج یې نشته دی راغی او د نبي علیه السلام مخکې په جومات کې ودرېد ای مسلمانانو واورئ زمونږ او ستاسو په منځ کې چې د حدیبیې کومه جوړه شوې وه هغه مونږ ماته کړې ده خو مونږ پرې ستومانه یو مونږ یې بیا جوړو دا زما اعلان دی او لاړ مدینې مکې مکرمې ته روان شو چې لاړ قوم ورته وی څه دې راوړل وی ښه خبر مې راوړل وی څنګه وی دغه چل مې وکړه وی چې تا په جومات کې اعلان وکړه نو نبي علیه السلام درته ښه کړي دي وی نه ای ساده وی ماشومانو در باندې لوبې وکړې چې هغه ښه ونه کړل نو د دې څه اعتبار دی دا خو لا په شک کې پرېوتو چې اوس به مونږ حمله کوي او که نه کوي جوړه تازه کوي او که نه تازه کوي یا خو لا بیا هم زمونږ یقین و چې جوړه ختمه ده اوس خو د لا په مصیبت کې واچول ځکه هغه نه ها وکړل او نه وکړل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګري راغونډ کړل وی داسې کار دی چې اوس ځو او دا مکه فتحه کوو بس ګوره رب العالمین مخکې نه وعده کړې ده لیظهره علی الدین کله اوس دا مکه فتحه کوو خو خبره به ډېره پټه ساتئ چاته به غږ نه کوئ ځکه چې په دشمن حمله کې او دشمن خبر شي په هغه درته ځان تیاروي نو غږ به نه کوئ خبره به بالکل پټه ساتئ چې څوک خبر نه شي او د جنگ تدبیر هم دا دی چې دشمن نه به خبره پټه ساتي دشمن به نه خبره چې کوم نږدې ملګري و د نبي علیه السلام هغه پوه شو عام خلک یې نه پوهول او نبي علیه السلام مبارک د جنگ انتظام برابر کړه چې موږ ځو هغې صلح ختمه کړه په خپله یې ختمه کړې ده د شرط خلاف ورزي یې کړې ده پې ورځو یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه هغه نه یوه غلطي وشوه هغه یو خط ولیک او هغه خط کې د مکې مشرکانو ته د پیغمبر علیه السلام د حملې اله وی چې نبي علیه السلام در روان دی او په تاسو باندې حمله کوي او یو ښځه وه مکې ته تله هغه خط یې هغې ښځې له ورکړه وی دا خط واله او دا په مکې کې ابو سفیان له ورکړي پټ پیسې یې ورکړې چې دا پټ کړه چې په لارې در سره څوک ونه ویني ډېره ښځه روانه شوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته الله اطلاع ورکړه درې صحابو حضرت علی حضرت زبیر حضرت مقداد رضی الله تعالی عنهم دی راوغوښتل وی لاړ شئ یو توره ښځه روانه ده ببرزرې دا نمونه شکل دی فلانکي ځای کې به روانئ او هغې سره یو خط دی لاړ شئ هغه خط دی راوړئ شا به زر دی وی منډې 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 چې علیه السلام راته کوم ځای یاد کړی و هلته م ځان ور ورسوم چې مو قتل و مقه ښځه روانه وه مونږ ورته وی ښځې خط راوباس ما سره و خط نشته سامان هم وله ولټو خط هم ورسره پیدا نه چې را روان شو وی ما دې ملګرو ته وی چې یاره دا ښځه همغه ده
چې نبی علیه السلام یاده کړې ده او که د هغه نه ده وی چې شکل خو مقه دی مقه ښځه معلومیږي نو موږ وی چې نبی علیه السلام خو دروغ نه وی رښتیا وی خط ورسره دی خو پټ کړی دی بیا ور وګرځېږي ترور یا خورې خط راوباسه تاسو خو زما ټول سامان او غوټې موټې ولټولې خط ما سره کم دی وی نه داسې نه ده پوره تالاشي دیلو جامې در نه وباسو هسې پې دباو کو نو جامې خو د زنانه نه څوک چاته پرېږدو دی نه یا خط راوباسه یا دې واپس مدینې ته بوځو ټول تفتیش دې کوم بخاري شریف کې حدیث چې دا ښځه پوه شوه چې اوس خو دوی ما نه خامخا خط غواړي هغې څه چل کړی هم ډېره هوښیاره وه هغې د خط د سر دا کمسی نه ده په دې کمسی کې لاندې د کمسی د ویښ کې چې هغه کمسی لول ورکو نو په هغې کې خط دننه پټ کړی و غوټه ورکړې وه او بیا کمسی لاندې بډه کې منډلې وه د بډې نه یې کمسی راوویسته او د کمسی هغه ولونه یې پرانېستل په هغې کې خط پټ پروت و هغه یې راوویسته او دوی ته یې ورکوی ها دا خط و زه ترورې په مخه دی خط یې راوړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې حواله کړه ویې صاحب دا خط نبی علیه السلام مبارک چې خط کولاو کو هغه د حضرت حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه د طرف نه نږدې صحابي دی ملګری خط یې کولاو کو هغې کې د مسلمانانو د حملې ذکر و چې مسلمانان در روان دي حمله در باندې کوي نبی علیه السلام مبارک وی ای حاتبه ما هذا دا څه دي دا دې څه کړي تا زمونږ راز فاش کړی دی او که دا خط ته مکې مشرکانو ته رسېدلی وي او زه الله نه وې خبر کړی نو هغې به راته پوره تیاري وکړي نو بلا ملګري به مې مړه شهیدان به شي دا دې څه کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولاړو وی دا الله رسوله ما ته حکم وکړه چې سر ته ووهه تیار تابعدار مجاهد ولاړو انه قد خان الله ورسوله الله او رسول سره خیانت کړی دوکې کړی پرېږده چې دا سټ ته ووهه نبی علیہ السلام مبارک ورته وی لږ صبر وکړه معلومات کړو حاتبه وایي دا دې ولې کړي دي او ورته وی دا الله رسول زما دې قسم پاللی چې زه مسلمان یم په ما کې منافقت نشته منافق نه او کوم ایمان چې مې دا هغه وخت نه راوړی دی چې تا سره مې بیعت کړی دی په حق ایمان قایم یم وی دا غلطي دی بیا ولې کوله وی صاحب زما زه د مکې باشنده نه یم زه د باره راغلی او په مکه کې زما ښځه را زما بچي دی زما مال دی ویرېدم چې هسې نه تاسو ورشئ په مکه حمله وکړئ او د مکې کافر خبر شي نو زما هغه ښځه زما بچي هغه زما مالونه برباد نه کړي ښځه راله مړه کړي بچي راله مړه کړي مال راله برباد کړي ما وی راشي یو احسان پې ور واړوه هغې به را باندې دا ګمان وکړي چې دا جوړ زمونږ ملګری دی نو زما هغه ښځه او زما بچي به محفوظ شي او چې تا سره دا کوم نور ملګري دي صحابه دا خو د مکې اوسېدونکي دي د چا هلته پلار دی د چا رور دی د چا ماما دی د چا اوښې دی د چا تره دی د چا تربور دی نو د هغې مال محفوظ دی هغوی ته غږ څوک نه شي کولی د مکې اوسېدونکي خلک دی هغې ته څوک غږ نه شي کولی زه د باره راغلی یم نو زه یېرېږم چې زما هغه بال بچ او زما ښه او یا زما مال څوک برباد نه کړي صرف په دې وجه مې دا لیکل کړي وایي نور ما ته پته وه چې الله به ستا امداد کوي دا دې ستا الله امداد وکړو خط واپس راغی ستا امداد الله وکړو راز پاش نه شو او زما احسان پې ور واوړېد ښځه به ورته وایي چې حاطب خط را کړی زما کاره مو شو ستا کاره مو شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي د الله رسوله پرېمې ده چې دا سټ ته ووه بار بار وایي رسول الله مبارک فرمایي ای عمره غلې کښېنه تا ته پته نه لګي چې دا حاطب بدري دی د بدر جهاد کې شریک شوی دی د بدر مجاهد دی څه نه خبر زما د قسمي د بدر د مجاهدینو متعلق رب العالمین اعلان کړی دی افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم اے د بدر مسلمانانو مجاهدینو چې سم خوښی کوئ ما بخلی دا خو د بدر مجاهد دی د دې متعلق خو د الله تعالی فیصله اعلان شوی دی خبره ختمي ته غږ ونه خو آیات نازل کړه رب العالمین چې ګورې پام کوئ آینده دپاره داسې غلطي ونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجاهدین تیار کړل د 100,000 لښکر تیار شو او د رمضان 8 هجري په 8 کال د هجرت سن 8 هجري د رمضان 10 تاریخو چې د مدینې منورې نه روان شو چې ووتل د مدینې منورې نه یو 3 کیلومتره کم چې ذوالحلیفه ورته وایي چې اوس اجیان هلته کې مکې ته چې څوک راځي نو د عمرې نیت کوي او څادر تړي احرام تړي هغه ځای له چې راورسېدل حضرت عباس رضی الله عنه ورله په مخه ورغی د نبي علیه السلام مبارک تره دی اوسېږي په مکه کې پټ مسلمان دی نبي علیه السلام ته به یې هجرت کوم وایي ته مه کوه هجرت غږ مه کوه ته به مونږ ته د مکې د کافرو حالات راځېږي دې سره
د مال او د سامان نه راغی او نبي علیه السلام له په مخه ورغی وی د الله رسوله زه خو راورسېدم تاسو څه کوئ وی مونږ خو روان یو په مکه حمله کوو مکه فتحه کوو وی زه څه وکړم وی داسې وکړه ته خپل بچي او ماشومان او مال دا مدینې منورې ته ولېږه او ته به مونږ سره واپس ځې وی تره کاکا په ما الله پیغمبري ختمه کړې ده او پته الله هجرت ختم کړ ګوره پیشنګویي یې ورکړه د نن نه پس به د مکې مکرمې نه څوک هم مدینې منورې ته یا بل وطن ته هجرت نه کوي ځکه چې اوس به د مسلمانانو وطن شي که بس هجرت د مکې نه ختم او سامان دی ولېږه ده چې ځو روان شو او علاقې ته ورسېدل مر الزهرانې نوم دی چې هلته ورسېدل هلته دمه کوي نو جنابه یو دوه کسان دي د پیغمبر علیه السلام مبارک رشتهداران دي د یو نوم ابو سفیان دی دا بل ابو سفیان دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب د پیغمبر علیه السلام د تره زوی دی ابو سفیان نوم او د نبی علیه السلام د ماشوموالي ملګری دی او رضاعي رور هم دی د بیبي حلیمې پیغام څکلي د یو بل نه به پیغمبر علیه السلام او دی بلکل نه جدا کېده یو ځای به ګرځېدل بلکل یو ځای دومره محبت یو لکه دا ماشوموالي کې چې اوس هم د بعضې هلکانو یو بل سره هغه د ماشوموالي مینې د یو بل نه نه جدا کېږي نو د تره زامنه مو او رضاعي د پی وروڼه مو او د یو بل نه به بلکل نه جدا کېدل یو ځای به یو بل سره ګرځېدل خو چې پیغمبر علیه السلام مبارک کله د نبوت دعوه وکړه نو سوچه دشمنی شو داسې دشمنی شو چې د نبي علیه السلام خلاف به شعرونه وي او پراپیګنډې به یې کول او ډمې به یې راوستې د پیغمبر علیه السلام به بد وي په شعرونو کې او ډمې به ګډېدې دومره د پیغمبر علیه السلام سخت دشمن شو نبي علیه السلام مبارک به ورغی او نصیحت به ورته کوو چې ای د تره زویه ته خو زما رورې تا ته خو زه معلوم یم دروغجن یم ټګي یم که نور خلک ما نه نفرت کړي ته ولې کې د الله بنده ته خو زما نږدې ملګری زما رضایي د پی ورورې تا ته زه نیم معلوم هغه به یې سترګې به راسره نه لګې داسې نفرت د نبي علیه السلام مبارک نه کمبخت به کو او داسې به یې ځان لرې ساته او شعرونه به یې جوړول نظمونه به یې جوړول او په هغې کې به د پیغمبر علیه السلام بدي وي او ډمې به یې ګډول په غټ دشمني شو یو بل کسو عبدالله ابن ابي امیه دا د نبي علیه السلام مبارک د ترور زوی د بیبي عتیقې زوی د ترور زوی دی هغه هم دشمن شو حالانکه د سکت ترور د مور خورې د پلار خورې وه سکت ترور زوی و هم دشمنو یو ځل ورته نبي علیه السلام مبارک وی ای عبدالله ایمان راوړه مسلمان شه او تا خو یو بل ته معلوم یو وی داسې کار دی چې ته د ایمان ما ته څنګه خبرې کوې که د اسمان ته پوړی جوړې کړې که نه او په هغې وروخېږي او په د اسمان کې سوري وشي او الله دله خط درکړي خط زما په نوم چې دا خط مې پلانکي ته لیکلی دی لاړ شه او زه دې په سترګو اینم او هغه خط د خدای نه ماله راوړې نو بیا دې نه منم دومره سخت دشمن او پیغمبر علیه السلام مبارک به جړل ګورې د دوی دپاره به د الله نه درخواستونه کول چې یا الله دا یو مې د ترور زوی دی یو مې د تره زوی دی یا الله د جهنم نه بچ کړي ځکه چې کافر مړ شو خو ټول عمر جهنمي شو یا الله تی مسلمانان دا دعاګانې به یې کولې او د شپې به الله ته د دې دوو دپاره جړل جړا به یې کوله دغه ځای له دا دواړه رالل چې رالل صحابه ډېر خوشحاله دا دواړه رالل وایي مونږ خو ایمان راوړو بس یو هم راځي نبي علیه السلام ته مبارک شه ځکه چې نبي علیه السلام به الله ته جړل او دوی له به یې دعا غوښته مبارک شه مبارک شه ولې وی هغه د تره زوی او د ترور زوی دې رالل مسلمانېږي بس حضور پاک مبارک به چې څوک به رالل وایي چې ګورې ما ته یې را مخامخ نه کړې اخوتېله چې ما له را نه شي صاحب دا هغه ترور زوی دی که نه چې تا ولې په جړا کې دعا غوښته هغه تره زوی دی که نه وایي بلکل چې ما ته را مخامخ نه شي توبه نه قبلېږي صحابه راځي سپارښونه کوي حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها راځي او سپارښ کوي یا د الله رسوله ځکه یو پکې د دې رور دی د الله رسوله پردو ته ستا په برکت الله خیر ورسو نو خپل ولې لرې کوې پردي ستا په وجه مسلمانان شو نو خپل ځان نه وایي ام سلمې ما ته به دا نه دې ډېره لویه زما بېعزتي کړې اخر زما خلاف یې نظمونه جوړ کړي دي او زما خلاف به ډمې راوستې ګډولې به دومره بېعزتي څوک کوي او دې بل د الله بېعزتي کړې ده چې که ته اسمان ته مخېږي خدای پاک د دې دومره څه شی دی چې الله به له خطونه رالیږي او الله خط راولېږي او بیا هم نه منم زما د الله هته کې کړی دی بلکل چې ما ته رانږدې نه شي صحابه پریشانه شو چې د الله رسول اوسه پورې خو دعاګانې وله غوښتې الله ته به د جړا کوله چې دا زما د ماشوموالي د خړپوسو ملګري دي
اوس نه قبلېږي توبه نه چا او چې نبی علیه السلام مبارک کله به غصه شو که نه غصه نو حضرت عمر غوندې سړی چې هغه څومره سخت انسان و قسم په خدای کعبه هم ټینګېدی شو یو مقام کې نبی علیه السلام مبارک غصه شو چې غصه شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې کونډو پرېوته دا کونډه په ځمکه کېښودې او پرپېدې شو رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وګورې موږ په اسلام خوشحاله یو چې زموږ دین دی په الله خوشحاله یو چې زموږ رب دی او په تا خوشحاله یو چې د الله رسول دی وی بار بار به دا الفاظ وی نو د نبی علیه السلام رنګ مبارک برابر شو خو غصه به یې په څه کوله چېرته ذاتي غصه یې چا دغه نه کړې چېرته د دنیا لپاره یې غصه نه ده کړې خو چې د الله بېعزتي به وشوه یا د اسلام په دې به غصه کېده نو د یو خو د الله بېعزتي وکړه او د بل که د نبي علیه السلام بېعزتي کړې ده خو د رسالت په بنیاد چې دا د خدای پیغمبري دی نه منل ذات ته پیغمبر علیه السلام سره خو دښمني نه وه صحابه پوه شو چې کار نه کېږي هغې ته چا وویل چې ودرېږئ مه راځئ وایي داسې کار دی چې که زمونږ توبه قبلېږي که نه مونږ مسلمانان یو ګوره زه دې ونه کړه مونږ به ځو که توبه هم قبوله نه شوه او په ځنګل کې به منډې وو نه به اوبه څکو نه به ډوډۍ خورو چې د لوږې مړه شو خو ایمان اوس نه پرېږدي حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړې یو آیات ته تخیمه راشه د نبی علیه السلام مخکې ودرېږې او دا آیات ووایه نو ډېر رحم دل دی نبی علیه السلام ډېر انتهایي رحم دی پکې غږ به هم درته ونه کړي وایي کوم آیات دی نو یو آیات یې ورته وښو کوم چې د یوسف علیه السلام رونو د یوسف علیه السلام مخکې ویلي کله چې د یوسف علیه السلام رونه د یوسف علیه السلام سره مخامخ شو نو هر څه خو ښکاره شو رندي پوی کې غورځولو یوسف علیه السلام ورته پته ولګېده اوهو خو دا دی بادشاه شوی دی سترګې به ورسره سینګ لګو نو رالل د یوسف علیه السلام مخکې دا رونه ودرېدل او سترګې اوچتې کړې تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین ای یوسفه موږ ستا رونه یو موږ د سره ډېر ظلم کړی دی ډېر انتهایي ظلم پوی کې م غورځولې جامې مو در نویستې دي د پلار نه م جدا کړې ماشوم هم د سره ماشوم یو ظلم هم در سره کړی دی موږ ډېر خطاکار یو ګناهګار یو او الله تعالی فضیلت په موږ در کړی دی د الله خوښه وه ته یې پیغمبر کړی او موږ داسې یو تاله بادشاهي در کړه موږ درته غلطه نه غواړو نو تاله الله په موږ بهتري در کړې ته الله په موږ غوره کړې موږ د سره ظلم او زیاتې کړې موږ معاف کا نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي هغه پیغمبر دی د الله چې دې دارونو دا خبره وکړه او ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم هیڅ ملامتیا در باندې نشته یغفر الله لکم الله مو وبخه وهو ارحم الراحمین الله ډېر رحم کوونکی ذات د الله نه زیات رحم کوونکی څوک نشته زه الله مو بخه یوسف علیه السلام ګوره یو چې معافي وغواړي و یو په معافۍ ښه ښکاري بل په بخښنه ښه ښکاري یو چې معافي وغواړي چې چا غلطي وکړو زیات رشتهدار د سره رشته پرېږدي ته مه پرېږده رشتهداري مه پرېږده واعفو عمن ظلمکه څوک در باندې ظلم وکړي زیاتې در سره وکړي بخښنه ورته کوه عفوه کوه مونږ خلکو کې رونو دا شی نشته بهر کیف علي صاحب ورته دا آیات وښوي تاسو لاړ شئ څنګه د یوسف علیه السلام رونه ملامت او د یوسف علیه السلام مخکې کومه خبره کړې ده تاسو لاړ شئ او دا ووایه د نبي علیه السلام په مخکې نو لکې رحم شته دا دواړه رالل ډېره موده پس د نبي علیه السلام مخې ته ودرېدل چې ودرېدل حضور پاک مبارک ته مخ داسې و دی رالل دې خوا ته ودرېدل هغې ته داسې مخ راواړه رالل دې بل طرف ته ودرېدل وتالله زمونږ د قسم په الله لقد آثرک الله علینا ته الله په مونږ غوره کړې ته پیغمبر یې مونږ عام خلک یو تعالی الله ډېره لویه مرتبه در کړې ده وین کنا لخاطئین مونږ خطاکار یو مونږ غلطي کړې یا خو د نبي علیه السلام ته ګوره دومره خفه و چې مخ مبارک ته اړی خو چې دې وي چې مونږ خطاکار یو نو نبي علیه السلام مبارک هغه جواب ورکړه کوم چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو له ورکړی یغفر الله لکم زه خدای مو بخ لا تثریب علیکم اليوم هیڅ ملامتیا در باندې نشته یغفر الله لکم الله مو بخه وهو ارحم الراحمین خبر ختم داسې ښکلي خوی او خشته اخلاق د حضور پاک مبارک هغه دواړه خو معاف شو خو غیرت پکې څومره دغه ابو سفیان چې د نبي علیه السلام پسې به شیرونه جوړول او مسلمان شو دی چې به کلم د پیغمبر علیه السلام مجلس کې ناستو سترګې به یې ورسره نه مخامخ مجلس کې به ناستو خو داسې به یې ورته کتل نه ولې ځان به ورته ملامته ښکاره کېده یاره دا ما څه کړي که ډېر هم یو سړی ګناه وکي او غلطي وکي او یو سړي له ورغې چې ما خو غلطي کړې ده تا سره مې ظلم او زیاتې کړې دي چې دکې د مسلمانۍ او د پیغمبر علیه السلام طریقې ځان ته به کبر نو درې بخښنه به
لویی به نه کوي. یو حدیث پاک کې هم دغسې راځي، زه به پښتو کې درته مضمون بیان کړم چې یو سړي له څوک راشي او بخښنه ترې غواړي، نو د دړه کې دا راځي یاره که مې وبخه خو زما غیرت خرابېږي، دا خو به خلک ما ته سبا ډېر بېکاره وایي، ښه پړق به هم دنه وباسي، بخښنه به هم کوې. نبي علیه السلام فرمایي ډېر ځان عاجزه کي، ځان دې کمزوري کي، ډېر هغه سړی وبخي، عزت د الله اختیار کړي، دله به الله تعالی عزت ورکړي. چا چې د الله دپاره من تواضع لله رفعه الله، د الله دپاره ځان عاجزه که ځان یې کمزوري که الله به وله مرتبه ورکوي، بلندي به ورکوي. مصیبت زمونږ په وطن کې نن دا دی، یو سړی به بد کوي ابه خپلو بدو ته بد نه وایي، دا بېله ګناه، او یو سړی به بل ته وایي چې ما بد کړي دي ما ته معافي وکړه، هغه بدبخته به خبر وي بیا به هم نه معاف کوي. دا زمونږ د وطن مصیبت. زه خو کله قسم دی ویرېږم، رښتیا درته ده. زه یم چې دا څوک یو مسلمان لاړ چې هغه ته په دې در کې ودرېږي چې ما وبخه او دی یې نه بخي، دی به د الله نه بخښنه څنګه غواړي. که د قیامت پر ورځ رب ورته ووایي دی وایي ما وبخه ما وبخه، او وایي ښه پوټې اختیار مې در کړی و، د مرغۍ د اګې عمره زړه مې دله در کړی و، یو پوټینی زړه دی، یو پوټینی داسې یو پاو، او هغې کې مې دله لږ غوندې اختیار اچولی و. هغه وخت کې یو مسلمان زما امتي راغی درنه یې بخښنه غوښته او لږ 15 روپۍ او 20 روپۍ او 1000 روپۍ دې سره کړې وې، ا دې نه بخښه، ما نه بخښنه غواړم. داسې ده که نه؟ سړی په خپل زړه لاس کېږدي چې که زما نه غلطي وشوه او زه دې حاجي صاحب له لاړم چې ما معاف کړه، نو زه خو دغه نه معاف کوم، دی به مې څه معاف کړي، او بیا د الله په دربار کې که زه معافي او بخښنه غواړم چې یا الله ته مې معاف کړه، او سبا مې الله راونیسي چې ښه ته هغه بل مسلمان بخښه، د نبي علیه السلام هغه امتي دې بخښه، هغه ما بنده دې بخښه، ته هغه نه بخښه او ما نه بخښنه غواړې، زه سپېره په مخه دی. یو څه دا موږ له درس را کوي زمارو. بهر کیف دغه ځای نه چې روان شو یو ځای کې دمه وکړه، بل ځای کې خو ډېر لوی مزل و چې مزل دمه وکړه، نو د عربو به دا قاعده وه چې دوی به یو ځای کې دمه وکړه، د خیمو مخکې به اورونه بلول، په اور به پخلیم کو او د اور نه به لوګي به راتلل، نو خلکو ته به پته لګېده چې دلته یو قافله شته، نو اکثره به د قافلو خلکو سره تجارت هم کو، نو که چا به ورسره تجارت کو نو رابلل په یو بل به شي هم خرڅ کو. اوس د مکې 3 غټ غټ کافر دي، یو خو د ټولو کافرو سردار دی ابو سفیان، دی وخت لا مسلمان نه دی، یو حکیم ابن حزام، یو بدیل ابن ورقا، دا 3 کسان راوتي دي، هغې ته پته لګېدل چا ورته ویلي دي، نو شکیان دي لا پوره پته نه لګي، وایي تاسو راځئ چې وګورو، هسې نه چې بې خبره یو مسلمانان راشي حمله را باندې ونه کړي. دا 3 واړه راوتي دي چې راوتي دي لوګي یې ولیدل، یو بل نه تپوس وکړه هلکه دا لوګي داسې دي، یاره وایي دا فلانکې قبیلې به خیرات وغیره واده ماده هغې لوګې به وایي هغه دومره خلک نه دی چې دومره لوګي کوي، دا خو ډېر لوی اورونه دي، ګوري په اسونو سواره دي، ګرځي را ګرځي معلومات کوي، د پیغمبر علیه السلام چې کوم جاسوسان مقرر کړو هغې پې نره پرېوت ورله لغوي کلک راونیول. څه کوې؟ وایي دا ابو سفیان یم، پېژنو تاسو څوک یې؟ موږ د نبي علیه السلام جاسوسان یو. ولې څه چل دی؟ وایي هغه اور چې بلیږي اینه، وایي دا د چا دی؟ وایي دا پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو را روان دي په مکه حمله کوي. اوه دا خو سیلاب سر له راغی، هغوی ونیول دی کې حضرت عباس رضی الله عنه په قچر باندې سور دی راغی. ابو سفیان ورله آواز ورکړ ای عباسه، وایي دې خوا راشه، چې ورغی وایي دا د څوکیدارانو نه هم خلاص کړه، 3 واړه یې ونیول، وایي داسې کار دی ابو سفیان ته خو د مکې د کافرو سردار یې، خو قسم دی اوس مکه فتحه کېږي، مړ به دي کې اوس دې پرېږدي نه، مسلمانان را روان دي. وایي څوک هم؟ وایي راځئ 3 واړه چې لاړ شو، دې بوتانو موږ له هېڅ هم رانه کړل، او تاسو ته هم پته را او ما ته هم پته را چې د الله رښتونی پیغمبر دی، راځئ چې به هم مسلمانان شي. دې 3 واړه وایي ډېره ښه روان شو ورسره، چې روان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پې نظر ولګېد، توره یې راوویسته او منډه یې کړی. ابو سفیان ورته وایي عباسه هغه د عمر را روان دی، عمر معلومیږي. وایي که دې راغی خو پرېږدي دی نه، بس غری وال قچر به یې چابکونه ورکړل، پیاده او دی منډې دي عباسه لږ ودرېږه ګورې که پیغمبر علیه السلام له دې ورسه او سړی رانه بچ دی. صبر وکړه، نبي علیه السلام له یې ورورسو، ځکه عمر فاروق رضی الله عنه راورسېد. وایي د الله رسوله دا ابو سفیان راته لږ غوندې پرېږده چې دې تورې سره اوس برابر کړو. د زمونږ خلاف ډېر جنګونه، رښتیا احد کې، خندق وغیره په مختلفو جنګونو کې د کافرو سردار خو دی. عباس رضی الله عنه عمر فاروق ته رضی الله عنه ته وایي چې عمر لږ په قلار شه، صبر وکړه، د مکې سردار دی، که مسلمان شي الله یې مسلمان کړي. عمر وایي ګورې مسلمان نه دی، د الله رسول لږ یې د ما یې تورې ته پرېږده. حضرت عباس عمر ته غصه شو، وایي عمره
وی که دې ستا د خاندان نه وی که نه نو غږ به دې موته نه وی کړی ستا د قوم که وی غږ به دې نه وی کړی عمر فاروق ورته څه وی عباسه وی قسم په الله که زما پلار مسلمان شوی وی دومره به پې خوشحاله نه ومه لکه ستا په ایمان چې خوشحاله شو زما د قسم په الله چې د نبي علیه السلام ترې ما ته د خپل پلار نه هم خوږ ښکارې باقي چې ستا کې څه سوچي کوم نبی علیه السلام مبارکه ابو سفیان ته د ایمان دعوت ورکړه نه مسلمان خو قبول یې نه کړي ایمان او هغه نور دوه ملګري چې حکیم ابن حزام او بدیل ابن ورقا دا دوه ملکانو د مکې هغه خو الله تعالی هم په هغه وخت مسلمانان کړل هغه مسلمانان شو حضرت عباس ته نبی علیه السلام وفرمایل وی د ابو سفیان ځان سره خپلې خیمې ته بوځه او سارې ما ته بیا رامخ د شپې هغه بوته هغه ورته نصیحت وکړه ابو سفیان ورته وی عباس قسم په خدای چې راته معلومه چې رښتونی پیغمبر د مخکې نه یې پېژنم ولې د الله بنده ایمان نه راوړی وی غیرت مې نه پرېږدي تر زمونږ د پښتنو هم بعضې دا غیرت یې کړ غیرت مې وی غیرت وروستو که ایمان مخکې کړ سهار وختي راوسته او نبي علیه السلام مبارک ته یې ودرو وی ابو سفیان ایمان راوړي بیعت یې وکړه د مکې د کافرو سردار پروردګار مسلمان چې مسلمان شو نبی علیہ السلام مبارک ول عزت ورکي وی خلک د ما اعلان وره وی ابو سفیان مسلمان شو د کور ته چې څوک هم وردن نشو هغه ته به غږ نه کوي که کافر ولي دي امن پامه دی ولې عزت ورکړه ابو سفیان ورته وی صاحب زما کور راکوټې دی د مکې ټول کافر خو پکې نه ځایږي وی ښه چې څوک د مکې جومات ته راغی حرم ته هغه هم په امن وی صاحب جومات کې هم ټول نه ځایږي وی ښه که چا ځان پسې دروازه بنده کړه او بار نه وته هغه هم په امن ورسونه لوی عزت شو زه ابو سفیان د اعلان خلکو ته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې چې په مکه مکرمه را داخل شو ما تېره جمعه درته ویلي بیت الله مبارک فتح شو لږ غوندې جنګ پکې وشي او څو کسان د یو طرف نه او څو کسان د بل طرف نه پکې څه مسلمانان شهیدان شو او څه کافر پکې مردار شو خو مکه مکرمه رب العالمین په مفتو کې فتح شو بعضې کسان تښتېدلي لکه د ابوجهل زوی عکرمه رضی الله عنه هم تښتېدلی حضرت خالد ابن ولید هم تښتېدلی وي ځکه چې موږ مقابله نه شو کولی لیکن نبي علیه السلام ورپسې استازي ولیږل راوستل هغه هم رب العالمین مسلمانان کړل ګڼ ګڼ کسان الله مسلمانان کړل چې کوم خلک په کورونو کې پټو هغه راوتل هغه هم الله مسلمانان کړل ټوله فضا د مکې مکرمې رب العالمین د اسلام په دایره کې رادننه کړل ټول مسلمانان شو یو هر طرف ته لا اله الا الله وازونه دي هر طرف ته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دغه وازونه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اواز کوي دغه وخت کې چې د مکه د بوتاونه پاکه شوه بالکل مکمل وی یو کس دننه بیت الله پاک کې بیت الله مبارک یې پاک کړه د بوتانو نه وی وینځه زمزم او بیدر نه کړو بیت الله مکمل پاک کو وی وینځه اوس لومبې بانک پکې چې وی انا بلال څه شو خلک ورپسې صحابه ګرځېدل را پیدا کړ بلاله په بیت الله کې به لومبې بانک وي اوس دې نه مخکې پکې بانک نه دی شوی دا لومبې بانک دی صاحب چې ستاسو حکم وی کوم ځای به وی چې کوم ځای تاسو حکم کوئ هلته به وی دې چت ته وخېجه او بره بانک ووایه د بیت الله په چت بې د څه مجبورتیا نه چې څوک یې مرمت کوي مکروه دي ودرېدل نه دي پکار لیکن دا الله ولې عزت ورکړه شابالته ودرېږه او بانک ووایه چې ستا دا بانک د ټولې مکې په دې کوڅو کې وګرځي بلال رضی الله عنه چا مخکې چا تپوس وکړو وی ستا په ذهن کې دا تېرېدله چې دا لومبې بانک به پتا وي په مکه کې د فتح نه پس ځکه دا لومبې د بیت الله په خوا کې بانک څو کاله پس ګوره نبي علیه السلام مبارک 14 کاله په مکه کې د پیغمبرۍ نه پس تېر کړل 8 کاله یې دو شو نو 8 او 14 شو 21 کاله پس په بیت الله کې بانک ویلې کېږي تقریبا وی ستاړه کې تېرېدله وی نه ولې وی چې زه خو ډېر کمزور یم غلام یم مسکین فقیر او ډېر مضبوط او جلیل القدر ډېر عبادت گزار زمانه روان دی صحابه شته کېدی شي دا بانک هغې کې یو کس ووایي لیکن د پیغمبر علیه السلام مبارک انصاف ته وګوره ګن چې بانک د بلال په قسمت رسېدلی دی په مدینه منوره کې زما مخکې خو دې بانک وي دلته به هم دی وي بلال د بیت الله چت ته وخت او اواز اعلان یې وکړو الله اکبر الله اکبر یو کتاب مې کتلی او روایت پکې دی چې د بلال بانک سره د ځمکې د فضا او د اسمانونو فرشتوم بانکونه شروع کړل ډېر د خوشحالۍ مقام رب العالمین وی فرمایي که نه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
نبی علیہ السلام ته مخکې نه دا پیشنګویي شوې ده چې دا دین به د زه په نورو دینونو غالب کوم پرېږدم به نه او مقصې وشوه اسلام غالب شو کفر مغلوب کافر رب العالمین ټول مسلمانان کړل مکه مکرمه د دقې وخت نه چې پکې بانک شروع شو تر قیامته پورې انشاءالله بانکونه پکې اوس ویلې کېږي او حضرت عباس رضی الله عنه ته فرمایي که نه وی په ما الله پیغمبري ختمه کړه کاکا پته الله هجرت ختموي د مکې هجرت ځکه مکه به اوس څه موده پس د اسلام ګړ وګرځي د اسلام کور به وګرځي بیا به د څوک هجرت نه کوي پیشنګویي رښتیا شو حضور پاک مبارک متعلق چې رب العالمین کمې پیشنګویې ورکړي دي ټولې سر ته رسېدلي دي موږ چې په دې نظر وکړو نو موږ ته سوچه پته لګي چې د الله رښتونی پیغمبر دې ته یې نه دي کتلې ګورې چې دغه پیغمبر یم نو په بړستن کې به ځملم خشته نرمه تولې باندې به زه خوب کوم او ملګري مې پیش او جنګونه پیشه زه به تماشه کوم زه به خپل وارثان نه لېږم پردي خلک به جنګونه کوي نه د ملګرو نه مخکې راوه خپل چې کم زمان حضرت علي حضرت حمزه د خلکو نه مخکې جنګ کې ودرول او یو ځل یو بیبي ورته ګدۍ برابر کړې وه بړستنو کې په تولو کې خوبونه نه دي کړی بیبي فرمایي چې ما ورته هغه څادر رابرخ کړی چې یو ګوټې نرم شي چې نبي علیه السلام پې خوب وکړي وایي چې څنګه په هغې باندې سم لاس راپاڅېده وایي دا بستره نن لږه نرمه نه ده څه دې راته اچولي دي وایي صاحب همغه څادر دی خو رابرخ کړی مې چې لږ نرم شي وایي بېګاره له خوب راغې وایي ویښېدې نه شم وایي دا واپس هغه زوړ حال ته واړوه چې کلک وي چې الله ته زر پاسم نظر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه ته د امت هدایت ځان ته نظر څومره نیازبین وجود څومره الله ته خوښ څومره ښکلی شخصیت څومره الله ته نږدې حالت دغه دی درونو دین الله غالب د نبی علیه السلام مبارک د برکت هغه غالب دین مسلمانی د صحابه او د تابعینو په ذریعه رب العالمین مونږ ته راورسول اوس به مونږ نه الله تپوس کوي حجة الوداع کې چې کله د نبی علیه السلام اخیري حج او اخیري حج ټول صحابه مخامخ ودرول یو لک سلیری زره صحابه کرام او نبی علیه السلام مبارک اواز کوي اللهم هل بلغت ما دین رسول دی که نه دی رسول چې صحابه په یو اواز ورته چغه واله قد بلغت د الله رسوله او بالکل تا دین مونږ ته را رسول دی نو نبی علیه السلام مبارک درې ځله د خپله ګوته اوچته کړه اسمان ته به اوچته کړه ځمکې ته به یې راښکته کړه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته ګواه شه چې ګورې ما ستا فریضه هدایت او اسلام او دین دوی ته رسولی دی هسې نه د قیامت پر څوک انکار ونه کړي چې ما د خو پیغمبر نه دی هغه دین مونږ ته راورسېد مونږ تاسو ته در ورسوو تاسو په کلک اوسېږئ خپلو بچو ته وروستو نسل ته به رسوئ خپلو زنانو ته به کورونو کې رسوئ خپلو بچو ته به رسوئ دنیا خو که ډېره دنیا هم ده پاتې ده ما تېره جمعه درته ویلو چې دنیا نه منع نشته که حلال رزق ګټې په ښه نیت باندې او په ښه ځای کې لګې بده خبره نه ده ښه خبره ده خو چې ګورې الله د نه هېر نه شي څومره مشقت او څومره تکلیف د مکې مکرمه او د مدینې منورې په منځ کې تقریبا 400 کیلومتره مزل دی سره پاسه دومره پیاده مزل د رمضان په میاشت کې کوه او مکه مکرمه فتح کوه دې پسې بیا نبی علیه السلام مبارک تللی دی حنین ته او طاس او طائف برته انشاءالله که موقع وه آینده جمعه کې وویل صرف دومره سوچ او نظر وکړئ څومره محنت نبی علیه السلام کړی بیبیانې ورسره په دې سفر کې شریکې دي زنانه هم ورسره محنت کړی او چې جذبه د ایمان او جذبه د دین او د الله تعالی رضا پکې وه غونډه مکه ورته الله تعالی ورکړه مفتو کې ورته مکه الله حواله کړه نن زمونږ خلکو کې هغه جذبه او ایمان نشته نه سړو کې شته زنانه خو لا ښه دي ګزاره کوي کور کې دننه څه نه څه د الله تعالی عبادت کوي سړي خو ډېر کمزور او ډېر بېکار دنیا مخکې د دنیا دپاره جهاد خو لا وروستو خبره ده د اوړي مونځ هم د ماسپښین مونږ نه پاتې دی سهار وختي مونږ نه مونځ پاتې دی هلکه د ماسخوتن به نن دا ټول مونځونه یو ځای وکړو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي العالمین کم دین دپاره چې رسول الله مبارک قربانۍ د هغې ملګرو ورکړي مونږ ته را رسېدلی خدای زموږ زړونو کې کښېنئ زموږ ورسره محبت پیدا کړي مونږ د هغه دین د بربادۍ ذریعه ومګرځئ پروردګار یا العالمین تر قیامته پورې د اسلام امداد وکړي د مجاهدینو ته امداد وکړي د مسلمانانو ته امداد وکړي څومره کافران چې مسلمانانو ته په بد نظر دي الله ته ورته هدایت وکړي که هدایت یې په قسمت کې نه په خپل قهر یې تباه برباد حالات واقعي ډېر نازک دي د مسلمانانو خلاف د جوماتونو خلاف د مدرسو خلاف ډېر سخت سازشونه شروع دي دوکه چې الله تعالی زموږ د مدرسو د جوماتونو او زموږ د علماو زموږ د طالبانو زموږ د دین زموږ د اسلام حفاظت وکړي زموږ د مسلمانۍ الله تعالی حفاظت وکړي زموږ د حیا الله حفاظت وکړي خصوصا
د زنانو په حق کې ډېرې بې حیایه شورې دي ځکه چې الله زمونږ په کورونو کې د زنانو د خویندو میندو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي الله مو د بې غیرتۍ نه او د رسوایۍ نه محفوظ کړي بعضې بیماران دي دعا کوي چې الله تعالی ورله شفا ورکړي چې چا سره څه حاجتونه وي الله تعالی زموږ حاجتونه پوره کړي ته رانه راضي شي د څښا بیمارونه د مقدمو نه د هسپتالونو د مصیبتونو نه الله موږ په حفاظت وساتي اخر وخت کې بخلي دا کلمه نه نبی علیہ السلام مبارک چې مکې مکرمې ته کله داخلېده او په کوم څاروي باندې سورو نو ډېر په عاجزۍ داخل شو یو صحابي فرمایي چې ما نبی علیہ السلام ته کتل سر مبارک یې دومره ښکته کړی و چې د ګیرې مبارکې ویښتې د اوښ هغه لرګو پورې د څاروي هغه لرګو پورې جنګېدل او په ډېره خوش اوازۍ باندې د دوو سورتونو تلاوت کو یو د سورت فتح او بل د سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح د دې دواړو سورتونو تلاوت یې کو ډېر خشته مزیدار اواز سره تر دې حده پورې چې یو صحابي فرمایي وی نبی علیہ السلام چې په کوم خشته اواز دا دواړه سورتو لوستل وی زړه مې غواړي چې هغسې تاسو ته واورومه خو یریږم چې اوس که مې شروع پې وکړه دا ټول خلک به راته راغونډ شي او دا خپل کاروبار به پرېږدي او ما نه به نږدې راته وشي اوس عقل خو دا وی لکه یو بادشاه چې یو علاقه فتح کوي او بیا خپل وطن فتح کوي نو ډېر په کبر داخلېږي او ډېر داسې سینې اوچته کړي او ډېر په لویه او په تکبر لیکن د رسول الله مبارک شان څه دی ډېر په عاجزۍ او ډېر په سر ښکته سر داسې لکه چې په دې څاروي د پاسه الله ته سجده لګوي که بل بادشاه وي بل څوک نو څونه لویي او څونه غټې خبرې نه او د رب العالمین د قرآن د آیاتونو تلاوت او صحابه کرام ته تپوس کی د الله رسوله کم ځای به دمه کې په مکه شریفه کې وی په شعب ابي طالب کې دا د ابو طالب صاحب یو دره وه او هغه ځای چې نبی علیہ السلام هجرت نو کړی د مکې خلکو ورسره بایکاټ کړی و نه پې چا دا فیصله کړې وه چې په نبی علیہ السلام او چې څومره مسلمانان دي او د کافر هم د دوی په مرسته کې دي لکه ابو طالب هغوی سره به خبرې نه کوو سلام به پې نه کوو نه به جواب د سلام اخلو نه به پسې شی خرڅو نه به یې اخلو دومره نبی علیہ السلام مجبوره شو چې سره د مسلمانانو په هغه دره کې دیره شو خوراک یې سو چا پسې شی خرڅو نه چا ته اخیسته نه نو دا اونو پاڼې به یې خوړې مسلمانانو او چې ماشومانو به جړل نو سرمنې به یې په اوبو کې خوټ کولې هغه اوبه به لږې ټینګې شو نو وړو له به یې هغه اوبه ورکولې 3 کاله نبی علیہ السلام په دغه دره کې دیره په دومره تکلیف نو نبی علیہ السلام صحابو ته وایي چې زه به هغه دره کې دمه کوم الله ته دا ښکاره کوم چې پروردګاره یو وخت دا و چې د ټول د مکې خلکو موږ سره بایکاټو او دا زموږ جیلو دلته دیره نن یو وخت دا شو چې تا مکه موږ ته فتح کړه نو د شکریې دپاره هم هغه ځای کې د دمه کوم وذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا الله فضل دی چې چا باندې کوي چې څنګه د څاروي نه کوز شو نو لومبې ګورې نبي علیہ السلام د تره د لور کور ام مهانې هلته لاړ دا هغه کور و چې نبي علیہ السلام د دې نه معراج ته تللی دی هغې کره ننوت او وی لمبل د علي صاحب خور وه د تره لورې وه او د لمبلو نه پسې 8 رکاته مونځ وکړه د دې 11 بجې ټیم و تقریبا دروازې او د مانځه نه پسې دعا وغوښته ګوره لومبې د نبي علیہ السلام عمل د مونځ د نفل او بیا راغی بیت الله ته ما مخکې جمعه کې درته تفصیل ویلو چې ټول بوتان وغیره مات کړل بیت الله شریف ته دننه ننوت د صفا په غونډۍ کېناسته او بعضې خلکو د نبي علیہ السلام سره بیعت وکړو چې که کافر و مسلمانېدل نبی علیہ السلام مبارک د یو څو کافرو نومونه اخیستي وو چې که دا چالم په ګوتو ورلل چې پرېږې نه دی مړه کې دا هغه خلک وو چې د الله او د الله د رسول انتهایي سخته بېعزتي کړې وه بعضې پکې داسې خلک وو چې د نبي علیہ السلام خلاف به نظمونه او شعرونه جوړول او ډمې به یې ګډولې او د پیغمبر علیہ السلام بد دی وي بعضې پکې داسې وو چې مسلمانان شوي او بیا واپس مرتد شوي نو نبی علیہ السلام مبارک حکم وکوي چې دا خلک نومونه یې واخیستل کلم په ګوتو ار دی درلل دی مړه کې وګوره رحمت ته نبی علیہ السلام ته وګوره چې یو به راته وی صاحب
دا فلانکي خو تاسو د مرګ حکم کړی دی خو دی امان غواړي وی ښځه امن مې وله ورکړه بل به راغی صاحب فلانکي خو ستا د مرګ د حکم کړی دی خو دی امن غواړي امن مې وله ورکړه عام اعلان نبی علیہ السلام د معافی وکړو چې که څوک جومات ته رالل هغه تم امن که چا خپل کور کې ځان پسې دروازه بنده کړه هغه تم امن او ابو سفیان د مکې سردارو دغه وخت کې مسلمان شو بیا وی که ده کره څوک ننوتل ده تم امن د ابو جهل زوی د عکرمه پلار یې خو لوی کافر و زوی هم دغه وخت کې کافر دی دی وتښتېد د مکې نه یاره وایي دا خو ډېره بېخوندي ده مقابله کولی نشم او چې زه یم کافر او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېږم بس راشه وتښته لاړ یمن ته اتفاق ته ګوره چې یمن ته دی روان شو نو په دریاب کې د کشتۍ په ذریعه دی ته کشتۍ چې د دریاب دی منځ ته شو نو دغه پې راغی دا غولی پې راله هوا پې راله کشتۍ کله یو خوا اړی کله بل خوا د چغې کړې خپلو خدایانو ته لات او عزا او منات چې دا کشتۍ بچ کې او ما بچ کې په کشتۍ کې چې کوم خلک ورسره سوارو وی ای عکرمه دغې بوتانو ته چغې مه وه دا دې نشي بچ کولی مونږ که بچ کوي یو الله وحده لا شریک چې یو د شریک نشته به بچ کوي چې عکرمه سوچ وکړو او فکر یې وکړو یاره وایي واقعي دا بوتان خو مونږ نشي بچ کولی دم چغه کړې وی یا الله مونږ بچ کې کشتۍ رب العالمین بچ کړه چې بچ یې کړه هوا کشتۍ واپس راوزغلوله او په بندرګاه باندې ودروله دلته کې د ښځه مسلمانه وه نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله د عکرمه ښځه وی خاوند دې څه شو وی خو یمن ته وتښتېد وی که ته امن ورکې زه یې راولم وی لاړ شری وله امن ورکو د ابوجهل زوی دی ګورې او نبي علیه السلام وله خپل پټکې مبارک ورکوې دی نښه شوه ده دا پټکې وله یوسه څوک به ورته غږ نه کوي نو ښځه ورپسې لاړه او نبي علیه السلام دی راوسته چې پیغمبر علیه السلام دی راولم چې دی واپس کشتۍ هوا راوتښتوله او ساحل ته راورسېده راکوشو نو ښځه ورورسېده وی اکرمه قسم په الله چې نبي علیه السلام خو درنه ډېر خفه دی خو چې ما ورته ستا ذکر وکړو دا خپل پټکې یې راکړه چې ورشه خاوند دې راوله زه وله امن ورکوم یاره وی بلکل وی د کشتۍ په میانځ کې ما الله سره دا وعده کړې ده چې الله که زه دې بچ کړم نو زه به په ته ایمان راوړم او ستا په پیغمبر به ایمان راوړم دلته نبي علیه السلام صحابو ته اعلان وکړ وی د ابوجهل زوی عکرمه را روان دی انشاءالله چې الله مسلمان کی خو د پلار نوم به ورته ګورې نه هلی پلار یې بس مړ دی مړه مه چیړئ نه مړو ذکر مه کوئ هسې نه څوک ورته د ابوجهل پیغور ورنه کوې بلکل به ورته غږ نه کوئ داسې ښکلی پیغمبر هغه عکرمه راغی ښځه ترې مخکې را روانه ده ښځې نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله ما خو خپل خاوند راوسته امن ورکې وی او بلکل دی په امن دی چې نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېد نبي علیه السلام مبارک ورته وی عکرمه راغلی وی او وی قسم په الله ما ته ښه پته ده چې ته د الله رښتونی پیغمبر او نن خو راته پوره یقین راغی چې کشتۍ مې ونښته او ما الله ته چغه کړې او الله سره مې وعده کړې ده هغه وخت رب العالمین هغه عکرمه مسلمان وی د الله رسوله وی ما ستا خلاف ډېر جنګونه کړي دي زما پلار تا وجلی دی ما ډېر جنګونه کړي دي اوس مې دا نیت کړی دی چې څومره جنګونه مې ستا خلاف کړي دي دومره به زه ستا په ملګرتیا کې د کافرو سره جهادونه کوم الله عجیبه انتظام صفوان ابن امیه پلار یې په بدر کې مردار شوی لوی کافر دی هم کافر چا راوست نبي علیه السلام لوی صاحب دا د امیه زوی دی صفوان امن وله ورکه وی په امن دی نبی علیہ السلام ولې د ایمان دعوت ورکړه وی مسلمان شه وی صاحب مال یو 2 میاشتې مهلت راکړه وی 4 میاشتې مهلت زه د نبی علیہ السلام سره بیا حنین ته روان شو لا کافر او مسلمان شوی نو وسره لاړ او د حنین نه چې واپس شو رب العالمین ورته ایمان ورنصیب کړ مسلمان شو سهیل ابن عمر چې په حدیبیې په صلح کې د کافرو د طرف نماینده و هغه راغی رب العالمین مسلمان د نبی علیہ السلام مبارک د تره زامنو د ابولهب دوه زامنو عتبه او معتب نبی علیہ السلام د الله نه سوال کړو یا الله زما را تره زامن دي د ابولهب
حالانکه پلار د نبی علیہ السلام د ترو او سخت دشمنو د نبی علیہ السلام. الله دا دنه غواړم دا راله راکړه. چاته یې تپوس وکړو وایي د ابولهب هغه دواړه زامن څه شو؟ عتبه او معتب وایي صاحب هغه خو تښتېدلي دي. وایي پیدا یې کړئ ماله څه ورته وایې ما. خلک ورپسې صحابه ګرځېدل یو ځای کې یې راوموندل. وایي نبي علیه السلام هم غواړي چې رالل نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېدل. ګوره تره بچو ما د الله نه غوښتې تاسو ته زه نه یم معلوم چې د دروغجن یم که رښتونی تاسو خو د کور بند یم. وایي ښه راته معلوم. وایي څه فیصله وکړې؟ وایي فیصله هم دا ده چې الله به یو ومنو تا به د الله رسول ومنو. یو لاس یې د یو نه راته وکړو بل لاس یې د بل نه ته وکړو او نیغ یې د بیت الله خواله بوتلل او ملتزم ورته وایي د دعا د قبلېدو یو خاص ځای د بیت الله د دروازې مبارکې سره خوا کې یو لاس یې د یو نه تاو کړی بل د بل نه او د بیت الله دیوال پورې ځان او هغوی یو ځای کړل او ډېره اوږده دعا یې وله وغوښته. یو صحابي ورته وایي وی د الله رسوله نن ډېر خوشحاله نه وی خوشحاله به نه یم چې د تره زامن مې د الله نه غوښتي او رب العالمین راله راکړل. دړه دړ رب العالمین دا کافران مسلمانان کوي. ناست د بیت الله خوا کې د حضرت ابوبکر پلار ابوبکر اوس د مټه نیولې دی هم کافر ابو قحافه سپین ګیرې سر یې تک سپین دی او ګیره یې سپینه د بوډا په کونټۍ را روان دی یو لاس کې کونټۍ نیوله او بل کې ابوبکر د لاس نه نیولې دی. نبی علیه السلام دی راوست وی د الله رسوله بابا مې راوستو. نبی علیه السلام مبارک ډېر زیات پې خوشحاله شو ځکه د نږدې ملګري پلار یې دغې وخته پورې لا کافر دی. وی ابوبکر دې دې ولې راوسته زه به دې وله بوتلی ومه. الله اکبر دې سپین ګیرې دی دا شیخ بوډا دې ولې راوسته زه به دې وله بوتلی وم. وی د الله رسوله تره دې لیقې چې دې دله راشي تا به دله نه بوځم. کېنوه چې کېنو نبی علیه السلام مبارک ول په سینه باندې لاس راخ کړ چې لاس یې راخ کړ او وایي وی زړه کې مې ورسره مینه نه وه خو چې زما سینې پورې لاس ولګېد وی قسم په الله چې زړه کې مې ایمان ورننوت. مسلمان شو الله مسلمان. نبی علیه السلام ابوبکر ته زیری ورکړه خوشحالۍ مبارکباد یې ورکړه مبارک شه ابوبکره پلار دی الله مسلمان کړ مبارک دې شه. وی د الله رسوله د ما پلار دی ډېر پې خوشحاله شوم چې مسلمان دی خو افسوس که نن ابو طالب جمدی وی هغه مسلمان شوی وی د خپل پلار نه به د هغه په مسلمانۍ ډېر خوشحاله ځکه ستا تره دی. بیا سر یې تک سپینو او ګیره یې سپینه وه وی دا وله رنګ که بابا وی دې له رنګ ورکه خو تور رنګ به نه ورکې زیړ یا سور رنګ وله د نکریزو ورکه. یو براته او نبی علیه السلام سره ومیلاوېده او مسلمانېده. نبی علیه السلام مبارک ته زنانه سوال جواب راولېږه وی مونږ مسلمانېږو بای زنانه راشه مونږ در سره بیعت کوو. په یو کور کې د مکې زنانه را یو ځای شو غټې سردارانې پکې وي. حضور پاک مبارک وله ورغی ځان سره عمر فاروق هم واغېسته او ابو سفیان چې د مکې سردار و په دقه فتحه کې مسلمان شو هغه هم ځان سره واغېست. وی راځه ښځې ناستې وي خو ګورې عایشه بي بي فرمایي چې نبي علیه السلام چېرته ښځې سره پردی ښځې سره لاس نه دی جنګولی د لاس بیعت یې نه دی کړی پردی ښځې سره یې لاس نه دی جنګولی. ښه نو بیعت به یې څنګه کوو یو ټوکړه به یې راواغېسته نو د څادر یو پلو به نبي علیه السلام نیولی او بل پلو به ښځې نیولی دا به یې بیعت او یا به یې دا چل وکړو چې په یو اوبو کې به نبي علیه السلام خپله پنجه دا ګوته مبارکې وردن نه کړی نو هغه اوبه به یې زنانه له یوړی هغه لوښې نو زنانه به په هغې کې لاس ډوب کړو بس دا به د ښځو بیعت و. عایشه بي بي فرمایي که تاسو ته چا ده ووې چې د نبي علیه السلام لاس د پردی ښځې سره جنګېدلی دی دا به راته دروغ وایي. ګورئ چېرته هم د نبي علیه السلام لاس مبارک د پردی ښځې سره نه دی جنګېدلی. نو هغه کور کې ښځې راجمع شوې اوس یو ښځه ده د دې ټولو ښځو مشره ده سرداره د مکې د دې ابو سفیان بیبي ده ځان یې پټ کړی دی غټه بورقه یې په سر راچولې ده چې څوک مې نبي علیه السلام مې ونه پېژني او خاوند یې نبي خاوند خو مسلمان شو په دې جهاد کې هغه هم ځان سره کوي راځه ټولې ښځې ناستې وې نبي علیه السلام مبارک یو ښځه را مخکې کې هغې سره چې زما کمې خبرې وشوې دا به د ټولو سره وي ډېره ښه ده نو دا دی را مخکې کړه خو دې ځان مکمل پټ کړی دی چې هسې نه ونه پېژندلی شم. ولې ځکه دا د ابو سفیان بیبي ده او د عتبه لور ده
د یو سردار بیبي ده او د بل سردار لور ده او دا هغه ښځه ده چې په احد کې د حضرت حمزه رضی الله عنه سینه شلولې وه او د حمزه رضی الله عنه نه یې زړه رایستی و اینې یې ترې رایستی او په هغې یې چکونه لګولي هغه ښځه ده چې د نبي علیه السلام د تره مبارک پوزه او غوږونه او شونډې او روزې پرې کړې وې او هغې په امیل کې اچولې وې او غاړه کې هغه امیل اچولې او ګډېده به نو دې وی چې زما توبه چې ته قبلېږي ما خو چې د نبي علیه السلام د هغه معصوم تره سره کوم ظلم کړی دی په مخ د ځمکه به داسې ظلم چې ته درندم چا سره ونه کړي زما توبه کوم ځای قبلېږي خو راشه ځان به پټ کړم نو که په دې ډله کې نبي علیه السلام نورو ښځو سره بیعت وکړو وی چې دی معاف یې او زم پکې معاف شوم نو دا کېدی شي خو که زه ولیدم چې ما سره به داسې لوبه کوي نو مخ یې پټ کړی دی او دې ښځو خو دا مشره کړې وه چې نبي علیه السلام خو مخکې دا لیدې وه د وطنې وه د خاندان ښځی وه پېژندی نو مخ یې پټ کړی چې مې ونه پېژني خو حضور پاک مبارک ځان سره اصله دې خاوند ابو سفیان را روان کړی دی وی راځه ستا د مکې سردارې او دا زنانه بیعت کوي ته راسره شه عمر فاروق هم ورسره دی وی ښه څوک هم مشره کړه وی دغه ښځه وی را دې خوښې ترورې مخامخ نبي علیه السلام ته کېناسته مخ یې پټ کړی دی حضور پاک مبارک ورته وی وی زه خو یو څو شرطونه در باندې لګوم وی ووایه وی لومبي شرط مې دا دی چې شرک به نه کوې الله سره شریک به نه ګڼې یو الله به منې دا هنده خو یې مشره ده که نه دا وی بلکل دا شرط قبول مونږ د ډېرو خدایانو عبادت کړی دی مونږ له یې څه په لاس راکړل وی دا الله رسوله وی دا شرط خو دې په سړو نه دی لګولی په مونږ یې لګې دا ټکې یې وی نبي علیه السلام مبارک لږ تعجب خو وکړو چې ښځه مسلمانېږي هم را سره بیعت کوي هم دونه ډاډه ښځه چې دا لاس وکړو بیا نبي علیه السلام مبارک ورته وی وی دویم شرط دا چې بدعملي به نه کوې بدعملي به نه کوې دا ورته څه وی وی د شریف قوم لور خور بدعملی نه کوي دا شرطونه مه لګوه موږ د معزز خاندان سره تعلق لرو تا ته خپل خاندان نه دی معلوم نبي علیه السلام بیا عمر فاروق ته وکتل ابو سفیان ته وکتل چې دا ښځه څوک ده ابو سفیان ته خو پته و چې د ما ښځه ده خو هغه هم ځان غلی کړی دی چې که پته ولګي سینا دا چې د معاف کېږي دی خو د حمزه رضی الله عنه سره څه کړي دي هم غلی دی ډېره ډاډه ښځه نه ده وی ښه دا شرط هم ټیک وی درېیم شرط دا دی چې بچي به نه وژنې ځکه ښځو به دا خپلې لوڼه جمدی ښخولې دا ورته څه وی وی مونږ بچي نه وژنو مونږ داسې ماشومان په مینه لوی کړل نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل چې دا خبره وکړه عمر فاروق رضی الله عنه په خړه په خندا شو وی د الله رسوله ډېره بده ښځه نه ده دا څوک ته وایي یعنې چې یو خو ایمان راوړی نبي علیه السلام ته مخامخ ناست دی هم سخت جوابونه ولې د لوی سردار د ټولې مکې د سردار ښځه ده د عتبه سردار لور ده د شیبر ویره ده او د غپتره او ورورې او پلارې د بدر په جنګ کې مردار شوي هم دي نو عمر فاروق په خلط خلط وخندل وی د الله رسوله ډېره ډاډه ښځه نه ده ډېره باده ده بیا ورته نبي علیه السلام مبارک فرمایي وی ښه یو شرط بل هم در باندې لګوم وی غلا به نه کوې ځکه ښځې کله د خاوند نه غلاګانې هم دي پیسې میسې لږې لږې پټوي او په هغې څه خپل ضروریات پوره کوي غلا به نه کوي اوس دې خو ځان پټ کړی دی خو د خولې نه خبره ووته وی د الله رسوله وی زما خاوند ابو سفیان چې دی که نه خو سره اوس ولاړ زما خاوند ابو سفیان چې دی هغه بخیل غوندې دی نو که زه د هغه نه څه لږ غوندې شی پټومه او هم د هغه په بچو یې لګوم یا په ځان یې لګوم دا هم په غلا کې راځي دا خبره یې وکړه نبي علیه السلام د ابو سفیان ته وکتل الله بنده دا خو ستا ښځه ده وی اانت هند بنت عتبه وی ته هنده د عتبه لورې څه هنده د عتبه لورې بس دا په رپېدو شو اوهو ما خو د خاوند نوم د خولې نه وخته نبي علیه السلام وپېژند اوس به راسره څه کوي ته هنده د عتبه لور وی د الله رسول بلکل راغی خو ما داسې جرم کړی چې په مخ د ځمکه داسې جرم چا نه دی کړی د خپل جرم اقرار کړم قیامته پورې به داسې جرم څوک ونه کړي ما ستا د تره ډېره بېعزتي کړې ډېر لوی ظلم مې ورسره کړی دی نو ما ځان پټ کړ چې راشه که داسې په پټه چې ته وبخلی شم ځان مې ښکاره نه کړ ما ډېر انتهایي سنګین جرم کړی دی دلته ابو سفیان په ژړا شو خاوند دی
نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي هندې ځان مه پټو الاسلام یهدم ما کان قبله که ایمان دې راوړو د اوس نه مخکې د پیدایشه پورې چې تا څومره ګناهونه کړي ټول به درته الله معاف کړي خبره ختمه الله څه بادشاه دی په خدای دنیا کې چا سره ظلم زیاتې کړی دی که نه او ته وله ورشې ورته وایې چې ما معاف کا لاول خو دې معاف کوي جرګې وله بوځې نه دی معاف کوي او چې معاف کوي دی نو دا یو تپوس اکثر مونږ د جرګو کې ځو نو مونږ ته خلک وایي وی ښځه به یې معاف کړم خو دا تپوس ته وکړه چې دا زیاتې یې ولې کوو خو چې د الله په دربار کې د ټول عمر کفر کړی دی او د حضور پاک مبارک سید الشهدا سره دې زیاتې کړی دی او دومره یې د نبي علیه السلام زړه دردولی دی دومره چې تاریخ په هغې ګواه دی خو چې یو ځل وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل درته دا تپوس هم دنه نه کوي چې دا ګناه دی ولې کړ بس هندې مخ کاره کړه وی صاحب وی نه مخ پټ که خیر دی خو ما وپېژندلی ابو سفیان وی هندې که زما نه څومره مال دې پټ کړي ما درته بخلي دي زه نه غواړم درنه خو نبي علیه السلام مبارک دلته یو مسله بیان کړه که یو ښځه خاوند دې بخیلي او یا خاوند دې څه ورته وایي دا کنجوس دی په بچو نفقه نه لګوي په ښځه نه لګوي او ښځه د ضرورت مطابقه د خاوند نه په پټه داسې څه شی پټوي چې هغه پې ځان له جامه یا ځان له خوراک انتظام کوي یا د بچو دپاره د خوراک انتظام کوي بلکل دا جیز داسې به نه کوي چې دا د خاوند مال پټوي رونو کره وړي یا د خاوند مال پټوي پلار کره وړي او یا د ضرورت نه زیات ظلم کوي داسې به نه کوي بیا هلته ښځو سره وشو هنده پکې لاړه مسلمانه شو نبی علیه السلام ته بهر راووتو په شعب ابي طالب کې نبی علیه السلام مبارک یو څو ورځې تېرې کړې د بیت الله چابي یې اغوښتې وه د یو کافر نه چې کوم د بیت الله عثمان د بیت الله کم د پلار په نسب ورسره د بیت الله چابي وه اوس چابي د بیت الله نه راووته زړه کې چاوې ماله به چابي راکوي چاوې ماله به راکوي قرآن حکیم کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا الله رسول الله حکم کوي چې امانت خپل کس ته واپس کړه هغه یې راوغوښته وایي ها دا چابي واخله دا به هم تا سره او تر قیامته پورې به ستا په اولاد کې چلېږي هغه ته رب العالمین د هغې په برکت اسلام هم ورنصیب مسلمان هم شو د دغه ځای نه نبي علیه السلام مبارک ته اطلاع شو چې د حنین چې کوم مضبوطه خلق دی او کافر دی هغوی تیاری کوي او په مسلمانانو حمله کوي نبی علیه السلام د ملګرو سره مشوره وکړه وایي چې دوی په موږ حمله کوي موږ ولې ورنه شو هسې هم راغلي یو چې دا علاقه فتح کړو نو چې نبی علیه السلام مبارک د مکې نه راته نو 8,000 مسلمانانو ورسره او څه په مکه مکرمه کې د ګردونوا خلک مسلمانان شو دغه وخت کې د مسلمانانو تعداد 12,000 او د حنین د کافرو تعداد 20,000 نبی علیه السلام ورغی هغه ډېر تیرانداز و دغه شو د ویشتو ډېر ماهران او دغه شو د ویشتو سره هغې د جنګ هم ډېر زیات مهارت لره او کسان هم زیات و 20,000 کسان هغې ته هلته پته ولګېدله هغې خو دې خوا راتلل ورته پته ولګېده چې مسلمانان خو په مونږ راځي حمله کوي نو هغې د غرونو په درو کې ورته پټ کېناست غشو په لاس او په دې فیصله باندې چې کله د مسلمانان په دې دره کې را مخامخ شي نو موږ به د غشو باران شروع څه به په غشو ولو څه به ورپسې ورکوز شو خو چې مسلمانان کله روان دي نو دوی په زړه کې سوچ کوي چې نن خو موږ دونه ډېر یو چې نن به موږ د تعداد د وجې او د شمېر د وجې نه تښتو نن موږ ډېر زیات یو چې څنګه دوی په هغه درو کې ور مخامخ شو هغې خو ته د غرونو په هغه دغه کې ناستو پټ بس په صحابو یې د غشو باران شروع دې خو نیغ روانو دې خو موږ ورځو هغې علاقه باندې به جنګ کېږي زمان کې ورته هغې لارې نیولې دي داسې د غشو باران یې پرې وکړه چې صحابه ټولو تښتېدل قرآن حکیم کې الله فرمایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم آیات مې هېر شو وروسته راځي وضاقت علیکم الارض بما رحبت د حنین پر ستاسو په خپل ډېروالي فخر او کبر وکړو چې موږ خو نن ډېر یو نو فلم تغني عنکم شیئا دغه ډېروالي درته هېڅ فایده ونه رسوله
او هغه فراخه ځمکه در باندې تنګه شوه، څوک یو خوا تښتېدی څوک بل خوا تښتېدی. 14 کسان د نبي علیه السلام سره پاتې شو. اواز وکړه نبي علیه السلام ای د حدیبیې خلکو څه شوې، ای د انصارو د مدینې څه شوې. او نبي علیه السلام مبارک هغه خپل څاروي له زور ورکوي مخکې ځي. صحابو کلک ونیوه 14 کسانو کې د الله رسوله مه مخکې کوه دغه شو باران دی ته ونه لګې، چې هغوی نه پرېښود د اس نه یې کوز کړې، د هغه څاروي نه یې ټوپ کړې. وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، زه پیغمبر یم دروغجن پیغمبر نیم رښتونی، دا خبره مې رښتونې ده، او زه د عبدالمطلب اولاد یم د هغه زوی یم، زه تېښتې والا نه یم. صحابي فرمایي قسم مې دې په الله چې د نبي علیه السلام غیرت او بهادري مې په دغه ورځو لیدل چې خلک تښتېدل او د څاروي نور بر مخکې کو، او بیا چې څاروي صحابه ټینګ کړه نو د څاروي نه کوز شو ور روان صحابه ورته راغونډ شو او جنگ شروع شو. جنگ شروع شو هغه 20,000 لښکر د حوازن او ثقیف خاندان خلکو دا ټول وتښتېدل. څه ونیول، زنانې تې ونیولې، ماشومان یې تې ګرفتار کړل، زنانې تې ګرفتارې کړې، مالونه بلا او خان او ګډې چیلې دی ټول ګرفتار کړل. او نبي علیه السلام هغې ته حکم وکړ دا جعرانه یو ځای دی، وی دا ټول هلته بوځئ تر څو چې زه فارغ شوی نیم غږ به نه کوې دلته محفوظ کړي. په دې سفر کې ورسره بعضې کافر هم وو، بعضې داسې خلک هم وو چې زړه نه کافر وو او د خولې نه مسلمانان. یو کس پکې وو شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه، د ده پلار نو دا کافر ووجلو. دی وی زه په دې خیال روان وم د نبي علیه السلام سره چې زه به دې پلار بدللم، او که چېرته ما ته پیغمبر علیه السلام الله ځان لګیر که نو په دې توره به یې وام. وی دغه ځای کې چې دا دغه شو باران جوړ شو، وی موقع مې ومونده، ځکه چې نبي علیه السلام نه ټول خلک یو قابل خوا تتر بتر شو او د سره یو څو کسان پاتې دي. وی ما توره راوویسته، وی چې زه مخکې ورتاو شم څنګه او غزار ته مې زړه جوړو. وی نبي علیه السلام مبارک ما تاسې په تیز نظر وکتل، وی چې په تیز نظر یې وکتل نو زه پوه شوم چې را باندې جوړ پوهېږي. وی زر شاته شوم، وی بیا مې ځان جوړو چې په نبي علیه السلام باندې غزار وکړم. وی چې شاته مې وکتل، وی نبي السلام پسې مخ راوچت کړه، وی ما ته دې خوا راشه. ما وی چې اوس غزار کوم خو دا ملګري راځي او نیسي مې، وی توره مې ښکته کړه او ورنږدې شوم. وی په سینې راله لاس راښ کړه چې خیال کوه ګزاره کوه. وی چې لاس یې سینګ راښ کړه، وی قسم مې دې په الله چې د نبي علیه السلام د لاس مبارک یخوالی مې اړه ته ورسېده. وی توره مې زر په تیکې کې ومنډله چې د الله رسوله زه خو په دغه نیت مخکې وروسته شوم، غزار ته مې ځان جوړو. شکر دی چې غزار مې نه دی کړی، ته خو ما ته ډېر رښتونی پیغمبر ښکارې. فورا مې الله زړه بدل کړ او لاس مې وله ورکړ، هغه ساعت سره الله مسلمان کړم. وی نبي اسلام چې ښه توره دې راوباسه چا به اوس میدان ته وځه. نبي علیه السلام مبارک معجزه وه. لاړ طوایف ته جناب چې په طوایف باندې څنګه حمله وکړله. طوایف غټې غټې قلاګانې وې چې څومره خلک وو د طوایف هغې په قلاګانو کې ځان بند کړو، دروازې ځان پسې بند کړي. مسلمانان ته ګیر چاپېره دي، هغې په قلا کې بند دي، هغې به د قلا نه غشي ویشتل. مسلمانان هم ځان سره دننه کړی دی، خشاکونه را سره دننه پراته دي، موږ نه درځو. بیا مسلمانانو دا چل وکړه چې یو زانګو یې جوړه کړه. ګوره دومره بهادر وی داسې چل کوو چې دا زانګو او د هغې د پاسې د څاروو سرمنې وتړلې چې په هغې باندې د غشي غزار اثر نه کوي. وی په دې زانګو کې به یو څو کسان مسلمانان بره راکاږو نو په قلا به ور ووړي، نو موږ ته دروازه به کولو کې نو وردننه به شو. هغوی څه چل وکړو، هغې په هغې سرمنې په هغه ډولۍ باندې د بره نه په غشو غزار کو، خو هغې نه غشی نه وته، نو اوسپنې ګرمې کړې او ای پرې راوغورځولې د قلا نه. نو د اور اوسپنه چې ګرمه کې اور شي هغې ته چېرته څوک ټینګېدی شي، هغه صحابه نه وتښتېدل. نبي علیه السلام مبارک حضرت ابوبکر راوغوښته. وی ابوبکر یو خوب مې ولیده، وی خوب مې ده ولیده چې یو پیالې راته د پیو پرته ده او یو چرګه راله په هغې کې ټونګه وواله، هغه پی توی کړل. ابوبکر ورته وی د الله رسوله دې نه خو دا معلومېږي چې دا قلا اوس نه فتح کېږي، ځای چې ځو دی. نبی علیه السلام مبارک د نورو صحابو سره مشوره وکړه، چا ویځو چا وی نه ځو. یو دوه ورځې مسلمانان ایثار شو خو هغې د قلا نه کوزېدل.
هغوی به د قلا د دننه نغشي ویشتل او مسلمانانو ته بار ناستو. بس نبی علیه السلام مبارک صحابو ته وی ځای چې ځو بس دا اوس پرېږدی دې پسې بیا راشو چې مسلمانان تې څنګ روان شو. هغه عمر فاروق ورته راغی وی دا الله رسوله خیر یې ورته وکړه، بس دا په بله طریقه نه فتح کېږي، خیر یې ورته وکړه. وی عمره دا الله خیر ولې نه را لېږلی. وی اللهم اهدهم، یا الله دوی ته هدایت. بیا وی یا الله دوی ته هدایت، بیا وی یا الله دوی ته هدایت. او صحابو ته ځای چې ځو خو چې څنګه د صحابو قافله روانه شوه هغه ځای نه هغې اواز وکړه ای مسلمانانو، د نبي علیه السلام نوم یې واخیست ای فلان کې لږ غوندې ودرېږه. نبي علیه السلام صحابو ته ولې ودرېږو تاسو معلومات وکړئ. هغې اواز ورکړه وی موږ مسلمانېږو درځو. ټول د طایف خلک د قلاګانو نه راکوز شو، پروردګار په یو دم ټول مسلمانان کړل. نو زه کله طالبانو ته ویم ګوره په جنگ الله د دوی د قلاګانې فتح نه کړې. ولې؟ د هغوی د الله د حیا خیال وساته. که په جنگ باندې د جنگ نه پس دوی مسلمانان شوي وي نو خلکو پیغور ورکوو چې مړه په زور مسلمانان شوي. نه، دا چونکې د نبي علیه السلام د پیو مور د دغې قوم وه، بیبي حلیمه د دغې قوم وه. د هغې یوې بیبي د برکت نه الله د ټول قوم حیا وساتله. اسلام یې ور نصیب کړو خو په غیرت یې ورته ور نصیب. او یو د نبی علیه السلام مبارک د هغې خور وه حضرت شیما رضی الله تعالی عنها. هغه د حوازن په دې قیدیانو کې په قید کې صحابه راوستې وه. نو چې صحابه ونیوله نو دې ورته ویل زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم. وایي د کومې قبیلې؟ څنګه یې خور یې؟ تاسو ما وله بوځئ. نو نبي علیه السلام دی راوسته وی صاحب یو زنانه مو ګرفتاره کړې ده خو هغه وایي چې زه د خور یم. وایي تاسو یې راولئ ماله. نو چې راوسته نبي علیه السلام سره کېناسته وایي ته زما د کومې خور یې؟ وی زه د بیبي حلیمې لور یم که نه. وی سست نښه سته. وی ما تا چې ماشومانو یو بل سره به م لوبې کولې او وی تا یو ځل په ما چک لګولو نبي علیه السلام ته وی او وی دا د هغه چک داغ دی لاس یې ورته وښو. وی دا داغ اوس هم په ما باندې جوړ دی. نو چې نبي علیه السلام مبارک یې لاس ته هغه داغ ته وکتل بې اختیاره یې وجړل او زر یې خپل څادر کوز که او په ځمکه یې ورته خور که او دی د مټه ونیو وی په دې د څادر د پاسه کښېنه. وی د ایمان دعوت تر کوم مسلمانه شه الله تعالی هغه مسلمانه کړه. ورته وی اوس ما سره دی او که خپل قوم ته واپس تلل غواړې ستا اختیار دی. وی صاحب خپل قوم ته واپس تلل غواړم. نبي علیه السلام وله ګډې چیلې اوښان 3 مریان 2 وینځې دی وله په تحفه کې ورکړې. وی دا ځان سره بولي. بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها دا بیا مسلمانه شوې ده. مدینه منوره کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې دا یو صحابي فرمایي وی زه ناستم نبي علیه السلام سره دې کې وبوډۍ ښځه راله. وی نبي علیه السلام ورته پاڅېد او خپل څادر یې کوز که په ځمکه یې ورته واچو او هغه ښځه یې پرې د پاسه کېنوله او نبي علیه السلام مبارک به ورته مورې مورې وې او ډېرې خبرې ورسره کولې. مونږ تپوس وکړو چې دا ښځه ده او پیغمبر علیه السلام یې دون عزت وکړو چې دا لا څوک ده؟ وی دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام ډېر پی ورکړي دي. د پیو مور لکه د خپلې مور په شانتې وي. رضاعي خور د پیو خور او د پیو ورور داسې دي لکه خپل رور او خپله خور. خپل رور خپلې خور سره نکاح منه، دې سره هم نکاح منه. چې واپس نبي علیه السلام جعرانې ته راغی پکې هغه ټول قیدیان او مالونه دي. نو پیغمبر علیه السلام ته چا هلې وی چې صاحب هغه د حوازنو خلک چا سره چې په لاره جنګ وکړو مونږ واورېدل چې هغه مسلمانېږي راځي. وی خلک صبر وکړئ دا مالونه مه تقسیموئ. که رالل مسلمانان چې د هر څه وله واپس ورکړو خو هغوی ډېر زیات وخت واړو چې را نغلل نبي علیه السلام حکم وکړو وی بس دا غنیمت مال په خپل منځ تقسیم کړي. خو چې مال یې تقسیم کړه دوی راغلل وی د الله رسوله مونږ خو مسلمانان شو رالو. وی د الله بندګانو ما خو تاسو ته ډېر زیات انتظار وکړو خو تاسو رانغلی نو ما خو مال تقسیم کړی دی. وی مونږ خو اوس مسلمانان یو. وی داسې کار وکړئ یا دا خپل مال وغواړئ چې درکم او یا هغه خپل چې کوم غنیمت کې د کوم وینځې غلامان جوړ کړي دي هغه وغواړئ. ځکه اوس مال زما د مال لاس نه وتېری په صحابو مې تقسیم کړي دي هغې نه به دله غواړم. هغې وی نور مالونه هم نه دي په کار خو چې دا زمونږ کوم قیدیان تاسو مونږ نه روستي دغه قیدیان راته راځي. نبي علیه السلام ټول صحابه را جمع کړل. وی ستاسو وروڼه ګوره مخکې دشمنانو وی ستاسو وروڼه راغلي دي او مسلمانان دي. ما هغوی سره وعده کړې ده چې هغوی له یو شی ورکوم یا دا قیدیان ورکوم او یا مال ورکوم.
هغې قیدیان غوره کړل. نو تاسو مهرباني وکړئ هغې ته خپل قیدیان واپس کړئ. که څوک یې د اړه نه واپس کړي د اړه نه یې واپس کړئ، او که څوک یې د اړه نه واپس کوئ زه ورسره وعده کوم چې هغه له به زه بدل ورکوم، خو دا قیدیان ورته واپس کړي. صحابه وایي د الله رسوله موږ یې د زړه نه ورته واپس کوو. هغه څومره قیدیان چې وو هغه یې ټول هغه خلکو ته واپس کړل. چې واپس یې کړل پیغمبر علیه السلام مبارک چې نور کوم مالونه هغې هلته د مکې په خلکو چې د مکې دا کوم 4,000 کسان مسلمانان شو هغې له ورکړل. نو انصارو څه خبرې اترې شروع کړې، وی ګوره وی د نبي علیه السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړل، جنګونه مونږ وکړل، مال مونږ وګټه او ورکړی یې د مکې خلکو له. نو نبي علیه السلام ته د اطلاع راورسېدل. نو انصار یې راجمع کړل، یو لویه خیمه کې یې راجمع کړل. وی صرف انصار کېنئ بل څوک به پکې نه راځي. چې راجمع یې کړل وی ستاسو متعلق ما ته یو خبر را رسېدلی دی، زما متعلق هم څه ویلي دي. وی صاحب مونږ مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو څه خبرې کړي دي. وی څه ویلي دي؟ وی دوی وایي چې ګوره د مکې خلک اوسه پورې کافر وو، اوس مسلمانان شو، مونږ ورسره جنګونه وکړل، نو چې کوم غنیمت میلاو شو نو هغه هغوی له ورکوي مونږ له نه راکوي. رسول الله مبارک ورته فرمایي ای انصار وی نور خلک زما داسې دي لکه د عام وجود په شان، او تاسو زما معده یې معده په وجود کې بهتر دی. د وجود اصل شی د انسان معده ده، چې معده دې ټیکي نو خوراک به دې خازمیږي، وجود ته به دې سپلی ښه کېږي د وینې، او که معده دې خرابه شوه نو که ته خوراک پکې ورچې هم نو ستا وجود چې معده کار نه کوي نو څو ورځې پس به دا خوراک به په ګند کې به وزیړو، څو ورځې پس وجود بیا برباد شي. او نور خلک زما عامې جامې دي او تا زما هغه جامه یې چې کوم زما وجود سره لګېدلي. وی ګوره یو خبره درته کوم، وی ستاسو وی نور خلک به مالونه یوسي خپل کور ته، ما مال ورکه هغې به مالونه وړي. وی ستاسو مال خوښ دی که د الله رسول هم خوښ دی؟ نور خلک به مال یوسي او ای انصارو تاسو به د الله رسول ځان سره مدینې ته بوځئ. وایو څه زم خوښ یم ما مدینې ته بوځئ؟ که مال هم خوښ دی؟ وی نه الله رسوله مال هم نه دی خوښ ته هم خوښ یې. وی ښه اوس درته الو ویم، وی ما د مکې د خلکو له دا غنیمتونه ولې ورکړل، تاسو له مې در نه کړل؟ په دې وجه چې الله د دوی مسلماني کلکه کړي. مال مې ورکړ د چا مسلماني کمزورې ده، څوک د زړه نه مسلمانان نه دي د خولې نه مسلمانان دي. هسې نه چې موږ ته اوس مدینې ته لاړ شو او دوی بیا مکه قبضه نه کړي، او چې کوم پکې د زړه مسلمانان دا مړه نه کړي، دوباره انقلاب جوړ نه کړي. نو ما په دې وجه دوی له مال ورکړه چې د دې اسلام سره او ایمان سره مینه پیدا شي او په دې مسلمانۍ کلک شي. خو تاسو ته بیا هم ویم که زه هم خوښ یم ما ځان سره بوځئ ټیک ته، او که زه هم نه یم خوښه او مال هم خوښ چې مال دله درکړم. وی نه نه رسوله زموږ مال نه دی خوښ او ته هم خوښ چې تا ځان سره. واپس په دغې جنګ کې د مکې مکرمې په فتحه کې او تاس هم فتحه شو، حنین هم فتح شو، طایف هم فتحه شو، مکه هم فتحه شوه. په لاره را روان دي یو ځای کې نبي علیه السلام دمه وکړه. حضرت بلال ته بانګ وایه د مانځه وخت. بلال رضی الله عنه چې کله بانګ وی د هغه کلي مسلمان د خلکو ماشومان داسې څوک د 14 کالو، څوک د 15، څوک د 10، څوک د 12، هغې هغه بانګ نوې ناشنا غوندې واورېده. نو ماشومان د بانګ پیښې د نوي شي پیښې کوي، نو هغې د بلال د هغه بانګ پیښې کوي چې د به الله اکبر هغې به هم چغې کړه سره الله اکبر. نبي علیه السلام صحابو ته حکم وکړ وي دا واړه رونیسئ. صحابه ورپسې منډې کړې، نور ترې وتښتېدل او یو کس یې پکې ونیو د هغه نوم ابو محذوره. چې راوستنګ نبي علیه السلام ته مخامخ کېنه وی شابه وایه دغه بانګ څنګه دی وی؟ نو هغه الله اکبر الله اکبر شروع کړه. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. او نبی علیه السلام مبارک ولا په سر هم لاس کېښود او په سینې هم ولا لاس کېښود. وی دا یو ځل بیا ووایه او په زور یې ووایه. د لاس څخه کلک نیولو نو هغه په زوره کې اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اوس دې بانک خلاص کا، چې بانک یې خلاص کا او کېنه وی د الله رسوله وی زما په زړه کې خو بانک پرېوته، زه خو مسلمانېږم. بیعت یې وکړه پروردګار مسلمان چې مسلمان یې که اواز یې خشته نبي علیه السلام ولې یو انعام ورکړه. وی زه ستا د انعام شو چې ته مې د بیت الله بانګي مقرر کړې، ته د بیت الله مؤذن شو. خو چې دا کم بانک ستا د مسلمانۍ وجه وګرځېدله داسې بانک به وی، نو هغه به بیا 2 ځله
اشهد ان لا اله الا الله خو موږ 2 ځله وایو هغه به 4 ځله وي اشهد ان محمد رسول الله موږ 2 ځله وایو هغه به 4 ځله وي وي همدغه باندې به وي په مکه کې د مکې مکرمې مؤذن جوړ شو دا 8 هجري و مسلمانان نبی علیہ السلام مبارک تراغی بیا مدینه شریفه د اسلام تقریبا د مکې د مشرکانو سره اخیری جنگ هم دغه ډېر لږ خلک پکې مړه شو او نور مکه مکرمه رب العالمین اسې بې څه په مفتو کې مسلمانانو له ورکړه او د خوشحالۍ خبره مو ځکه چې د نبي علیه السلام مبارکه خپل وطن و خپل کلی و مهاجرین به راتلل وي د الله رسول زما کور دی دې خو ته هجرت کړی کورونه او ارسې پرېښي یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وی صاحب زما کور دی فلانکي نیولی دی ما له دې خپل کور واخله حضور پاک مبارک ځان ته رانږدې کړي دې خوا راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه د هغه نه چا تپوس وکړه وی نبي علیه السلام درته څه ووایي وی ما ته یې وایي چې دا کور خو تا د الله دپاره پرېښی دی او هجرت ته دې کړی دی نو اوس کې غواړې هم دې خوښه خپله ده او کې نه غواړې او جنت کې د الله نه کور غواړې نو ابد لخي مې چې صاحب نه مې دی په کار جنت کې مې کور خوښ کم مهاجرین چې هغوی کورونه کافرو ته پاتې وو نبي علیه السلام هغه کورونو ته واپس نه کړوي دا همدغه د کافرو دي پرېږدي هغه کافر هم الله بیا مسلمانان کړ حتی د پیغمبر علیه السلام مبارک 2 کور یو هغه چې کوم کې پیدا شوی هغه کور اوس هم شته اوس خو کور نه دی یو هغه ځای کې یو لایبرري غوندې جوړه ده مکتبه لایبرري ده او د صفا او د مروه په منځ کې چې سړی وځي مخامخ لاړ شي نو د روډ په غاړه یو لایبرري غوندې ده دا د نبي علیه السلام مبارک ته پیدایش کور او یو د پیغمبر علیه السلام بل کور چې کوم بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته بخلي دا 2 کورونه د نبی علیه السلام د هغې اړو ذکر ونه کړ چې دا کورونه هغه هم کافرو نیولي وو که نه اړو ذکر ونه کړ چې دا د چا سره چا سره نه دي او روان شو د نبي علیه السلام نو دا د شریعت قانون جوړ شو چې کم خلک د کم وطن نه هجرت وکړي او په هغه وطن کې د هغه کم کور او کم ځمکه کم مال پاتې شو بس هغه در لاس نه ووتل چې کم خلک په هغه وطن کې دي هغه د هغوی قبضه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم واموالهم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې دا مهاجرین فقیران دي د خپلو مالونو د خپلو کورونو دا اوښتلي شوي دي نو چې الله ورته فقیران وي نو معلومیږي دا چې په مکه کې د دوی کوم مالونه او هغه دوی لاس نه وتي که د دوی په لاس کې هغه مالونه وي بیا به ورته الله فقیران نه دا د شریعت یو قانون شو ولې تا د الله د رضا دپاره کور پرېښود او مال دې پرېښود او هجرت دې وکړو نو چې د الله د رضا دپاره د کوم شی پرېښود د هغې بیا تپوسونه مه کوه زمارونو قرآن حکیم کې الله تعالی نبی علیہ السلام مبارک ته مخکې نه دا اعلان کړی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق الله هغه ذات چې خپل پیغمبر په رښتوني دین په سچه دین او په هدایت رالېږلی لیظهره علی الدین کله چې دې د درا دین به الله په نورو ټولو دینونو باندې اوچته یو غالب کوي وکفا بالله شهیدا الله وایي که څوک پکې شک ګڼي دې خبرې زه ګواهي ورکوم او زمانه بهتر ګواه بل څوک نشته نو اسلام رب العالمین غالب په ټولو دینونو باندې او څومره دینونه چې کاغه يهودیت او کاغه عیسایت او څلور دین او هغه زمانه کې یو شرک او بت پرستی دا هندو پرستی چې وته وای او یو مجوسیت او د اور عبادت به خلکو کاو او دریم يهودیت او څلورم عیسایت دا څلور غټ غټ مذهبونه په هغه زمانه کې دا ټول الله مغلوب کړ اسلام الله غالب کړ خو ګورې مسلمانانو که مسلماني خوره کړې ده په ظلم یې نه ده خوره کړې که ته وایې چې یاره مسلمانان خو رالو په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو د دې مکې نه د مسلمانان اوښکې چو د دې کورونو نه اوښکې چو د دې مال د دې وطن نه اوښکې چو نو چې یو سړی خپل وطن ته راشي او خپله علاقه نیسي دا خو ظلم نه دی که نه دا خو زیاتې نه دی چې اوس ما څوک د خپل وطن نه وشړي او زه ملګري پیدا کړم او راشم او خپل کور د خلکو نه واپس نیسم او خپل وطن نیسم دا ظلم خو نه دی یا د احد جنگ که شوی دی خو کافر ورپسې احد ته تللی دی یا د خندق که شوی دی خو دوی ورپسې تللی دی یا د بدر جنگ که شوی دی نو خو دوی به تل د مسلمانانو چراګاه باندې به حمله کوله د هغې څاروي به یې راتښتول د هغې فصلونه به یې خېزل
مسلمانانو هغه وخت کې مونږ په جهادونه کړي دي نو د مظلومیت په وجه یې کړي دي کافرو پې ظلمونه کول یا به یې واورېدل چې فلانکې قوم راځي په مسلمانانو حمله کوي نو بیا خو به بزدله نه پاتې کېدل چې دوی په مونږ حمله کوي راځي نو مونږ میدان ته ولې ونځو د رومیانو یې واورېدل چې هغې راباندې حمله کوي نو پیغمبر علیه السلام مبارک وله مخې له لاړ د حنین والا خلکو یې واورېدل چې دوی په مونږ حمله کوي د مکې نه ورپسې لاړل مسلمانان به خپل غیرت کوي بې غیرتۍ نه به کار نه اخلي بهادري به کوي د بزدلۍ نه به کار نه اخلي ظلم به نه کوي زیاتې به نه کوي ظلم او زیاتې په اسلام کې نشته زمونږ په الله پوره یقین او ایمان نشته بروسه هم په الله نشته که زمونږ په رب العالمین بروسه او اعتماد راغی نو الله فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولې د بدر د مسلمانانو زمونږ طاقت دغه دی څومره 314